الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، وخت مو بخیر. نن سه‌شنبه د وګیا سنبلې 22 او د روانې سپټمبر میاشتې د 13 نیټه ده. راشم شاد تاسو د 10 بجو خبرې ټولګه ګوري. په دې خبرې ټولګه کې مو د هېواد سیمه او نړۍ له مهمو مسایلو خبرو خپسر کړم. د نن ورځې د څو مهمو خبرونو سرټکي. افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د بشري حقونو اندېښنه. اسلامي امارت د ښځو او بشر حقونو د سرغړونې ټولې دعوې ردوي. ملګرو ملتونو د امر بالمعروف پر کارکوونکو تور پورې کړی. افغانستان کې د دغه نړیوال سازمان ښځینه کارکوونکي ځورول شوي. او روسیه کې ځینو چارواکو د پوتین د استعفا غوښتنه کړې. اوس هم ښه راغلاست بشپړ خبرونو ته. زه اوس احمدزی. افغانستان کې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي ځورول شوي نه دي. د اسلامي امارت مرستیال وین بلال کریمي هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې په کندهار کې د ملګرو ملتونو ځینې ښځینه کارکوونکي د طالبانو له لوري ځورول شوي. بلال کریمي د وضاحت په توګه ویلي چې کندهار کې د ښځو یوه ډله د امر بالمعروف له لوري غوښتل شوې وه او پوښتنه ترې شوې وې، خو چې څرګنده شوه د ملګرو ملتونو کارکوونکي دي بیرته منصرف شوي دي. بلال کریمي ویلي چې تر دې پورته کومه ستونزه نه وه او څوک توقیف شوي هم نه دي. دغه وضاحت وروسته له هغې ورکول کېږي چې ملګرو ملتونو ادعا کړې وه چې په کندهار کې ښځینه کارکوونکي د اسلامي امارت له لوري نیول شوي او ځورول شوي دي. د ښوونځیو تړل یوازې د طالبانو مفکوره ده او د افغانانو کلتور نه دی. د افغان ښځو او بشر حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا میري وایي چې اسلامي امارت د نجونو ښوونځیو د دې لپاره تړلي چې کورنۍ او کلتور یې نه غواړي، خو دا تشه ادعا ده. رینا میري په یوه ټویټ کې لیکلي چې پلرونه علما او د ټول افغانستان اوسېدونکي په مکرر ډول په لوړ غږ چیغې وهي چې ښوونځي دې پرانیستل شي. امیري زیاتوي چې د ښوونځیو تړل د افغانانو کلتور نه دی. هغه وایي دا د طالبانو مفکوره او ایډیالوژي ده چې پر افغانانو تپل شوې. رینا میري وروسته له هغې دا ټویټونه کوي چې د اسلامي امارت د پوهنې وزیر ویل چې د افغانانو کلتور د دې غوښتونکی نه ده چې لوڼې یې ښوونځي ته ولاړې نه شي. اسلامي امارت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي ریپورټر راپور ته غبرګون ښودلی. د اسلامي امارت وین ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د ریچارډ بینډ څرګندونې مغرضانه او له حقیقته لرې دي. مجاهد وایي ریچارډ په خپل راپور کې په افغانستان کې پر تېر یوه کال په سلګونه پرمختګونو سترګې پټې کړي. مجاهد په دغه اعلامیه کې لیکلي چې د لږکیو حقونه خوندي دي، ښځې هم په فعال ډول په بېلابېلو ادارو کې کار کوي او سره او عزت یې خوندي دی. مجاهد وروسته له هغې دا خبرې کوي چې ریچارډ بینډ د بشر حقونو په یوه 50مه ناسته کې افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ وبل او د بشر حقونو له سازمان یې غوښتنه وکړه چې افغانستان کې روان وضعیت ته باید پاملرنه وکړي. افغانستان کې د نجونو او ښځو له حقونو سرغړونه د اندېښنې وړ ده. د جندر لپاره د اروپایي ټولنې استازي د بشر حقونو سازمان په غونډه کې افغانستان کې د نجونو روان وضعیت د اندېښنې وړ او شاک کوونکی وبله. سټیلا رونر د افغان ښځو د مبارزې ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې تر څنګ یې ولاړ دي. رونر زیاته کړې چې اروپایي ټولنې د بشر حقونو سازمان له لارې دا پیغام رسوي چې د افغان ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي هڅوي او اوږه په اوږه به ورسره روان وي. سټیلا رونر له اسلامي امارت غواړي چې بشر حقونو ته ځواب ویونکي اوسي. افغانستان کې له بشر حقونو او نړیوالو اصولو سرغړونې ډېرې اندېښنې پیدا کړې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي چې افغانستان کې شته چارواکي باید ځواب ویونکي اوسي. توماس نیکلسن زیاته کړې چې له طالبانو باید د بشر حقونو د سرغړونې پوښتنه وشي. نیکلسن پر اسلامي امارت تور پورې کړی چې هغوی خپلو ژمنو وعدو ته ژمن نه دي پاتې شوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې دغه ځانګړی استازی وایي افغانستان کې د بشر حقونو مدافعین او رسنیو کارکوونکي هم نیول کېږي او شکنجه کېږي. نیکلسن دغه خبرې د بشر حقونو سازمان په یوه 50مه ناسته کې کړې دي. د اسلامي امارت په هڅو شاوخوا 300 چارواکي واک ته راستنه شوي. افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون غړي وایي چې د دغه کمیسیون له جوړېدو تر دې دمه شاوخوا 300 پخواني چارواکي، سیاسیون او پانګوال هېواد ته راستنه شوي. رسنیو د احمد الله وثیق له قوله له دغه څرګندونې کړې دي. په دغو چارواکو کې داسې کسان هم شامل وو چې تېر حکومت کې د وزیرانو په کچه دندې ترسره کړي.
د افغانستان د کنګل شویو پیسو یوه برخه سویس ته ورکړل شي. د ترکیې TRT رسنۍ راپور ورکړی چې د کنګل شویو شتمنۍ 3.5 میلیارده ډالر به د سویس بانک ته ولېږدول شي. دغه راپور وایي په دې تړاو د کارپانۍ یو نړیوال پلاوی هم جوړ شوی دی. تر دې دمه د دغه پلاوي او پروګرام په اړه څه نه دي ویل شوي، خو راتلونکي اونیو کې د اعلانېدو راپورونه ورکړل شوي دي. اخوا د اسلامي امارات چارواکي له اوږدې مودې راهیسې له نړیوال غړو چې پر امریکا فشار راوړي چې د افغانستان کنګل شوې پیسې خوشي کړي. د کندهار له روزنیز او ښوونیز مرکزه 450 پولیس فارغ شو. د کندهار پولیس په روزنیز مرکز کې 415 پولیس تخنیکي، مسلکي او فکري زده کړې بشپړې کړې او فراغت لیکونه یې ترلاسه کړل. د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د اسلامي امارات له واکمن کېدو وروسته تر دې دمه زرګونه سرتېري فارغ شوي دي. د پوهنې سرپرست وزیر څرګندونو د قومي مشرانو او ولسونو غوسه راپارولې ده. د روزګان قومي مخور د نجونو ښوونځیو په تړاو د سرپرست وزیر څرګندونې دغه شخصي نظر بولي او زیاتوي چې دوی پر نجونو د زده کړو غوښتونکي دي. دوی له اسلامي امارت غوښتي چې نور د ښوونځیو دروازې پرانیزي او راتلونکی نسل دې له تیارو وژغوري. د نجونو ښوونځیو په تړاو د پوهنې سرپرست وزیر څرګندونو غبرګونونه راپارولي دي. منیر احمد منیر تېره ورځ ارزګان کې د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې د ښوونځیو تړلو مسله کلتوري ستونزه یاده کړه او په خبره یې ډېری خلک نه غواړي له 14 کلونو پورته لوڼې ښوونځیو ته ولېږي. روزګان بازار نه وځي لږ د غرو په لمنو په کلیو کې سپین ږیرو نه پوښتنه وکړي خپله تا ته درک معلومیږي. که ته په جومات کې پوښتنه وکړې چې 2% سپین ږیري 2% خلک دې ته تیار دي چې خپله 14 کلنه 18 کلنه لور مکتب ته ولېږي. د دغه خبرو په غبرګون کې قومي مشران وایي هیڅوک نه غواړي لوڼې له زده کړو محرومې شي او دغه څرګندونې د وزیر شخصي نظر بولي. خو زما خپله د پوهنې د وزیر صدا هیله ده چې اوس خو فی الحال دنیا او افغانستان بلکې دا د افغانانو خپله غوښتنه ده ټول په یوه خوله علما متنفذین او اطرافو خلک باسواده او بېسواده قشر ټوله د نجونو د تعلیم غوښتونکي دي. 6 صنف څخه لوړ تر 12 ټولګي پورې چې دا مکتبونه باید خلاص شي. قومي مشران وایي دا د حکومت مسؤلیت دی چې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي او په خبره یې دا غیر منطقي ده چې د څو کورنیو د غوښتنو له کبله د ټولو نجونو پر مخ مکتبونه وتړل شي. گذشت کې او د هغه کسان لپاره چې د خپل لورو لپاره تعلیم خوښ دی د هغو لپاره زمینه مساعده کې د هغو لپاره چې خوښ نه دی تعلیم هغه رضاکاره پرېښول سي هغه دې بیا تعلیم نه کوي خو هغه کسان چې علاقه لري د هغو لپاره باید د تعلیم زمینه مساعده شي ځکه علم د یو ټولنې سترګې دي کله چې یو انسان سترګې ونه لري په هر کنده او هر ټپ کې چې ولوېدي هلته به لویږي. د ښځو تعلیم په ټولنه کې ډېر مهم دی. هغه په دې خاطر باندې که موږ یو ښځه ډاکټره ونه لرو بیا به هم موږ خپل زنانه مریضان به نارینه ډاکټر ته ورسول کېږي. نو په دې خاطر باندې د ښځو تعلیم ډېر مهم دی چې ښځې تعلیم وکړي هغه ډاکټرانې شي. د نجونو ښوونځیو بحث وروسته له هغې راپورته شو چې د شنبې پر ورځ ګردیز ښار کې د نجونو 4 بابا ښوونځي بیرته وتړل شول او د پوهنې سرپرست وزیر مولوي منیر احمد منیر دغه مسله کلتوري ستونزه وبلله. ښه راغلاست. دلته په کور دننه د ښوونځیو د تړل کېدو ترڅنګ نور ځینې ستونزې او مشکلات هم شته چې تر دې پورې حکومت پر دې نه دی توانېدلی چې مرستې دوی دغه ستونزې د حل لاره پیدا کړي. د زلزله ځپلو په تړاو باندې ډېر زیاتې مرستې وشي خو برعکس وروسته پورې هغوی ته په هغه کچه چې باید دغه مرستې رسېدلې وای دا مرستې نه دي رسېدلې. خو تازه یونیسف همدغه زلزله ځپلو ماشومان لپاره ټولګي جوړ کړي دي چې هلته دغه زده کوونکي چې کولای په راحتۍ سره خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. دا چې په مجموع کې په کومو برخو کې باید یونیسف مرستې وکړي تر څو دغه زلزله ځپلي په پښو ودرېږي. پر همدې موضوع سره په سټوډیو کې د اقتصادي چارشنو کې ښاغلی بصیر ترکه دی. سلامونه ترکه صاحب، سلام بخیر راغلی. بس وعلیکم السلام. سلامونه نیک هیله تاسو ته، تاسو درنو معززو کارکوونکو د افغانستان پتمن ملت ته. علیکم سلام. ترک صاحب بحث د دې ځای پیل وي چې یونیسف په خوست او پکتیا کې د زلزله ځپلو ماشومانو لپاره ټولګي جوړ کړي دي. دغه روان اقتصادي وضعیت ته په کتو دغه ګام یې ښه ارزولی شو که نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ګورې دا کومې مرستې چې تقریبا 4 کاله کېږي په مختلفو نومونو باندې افغانستان سره کېږي او دا د زلزله ځپلو خصوصا د پکتیکا او پکتیا ته چې وشولې، یعنې هر یو کورنۍ ته یې کولی شو چې درته د سرو زرو ماڼۍ جوړه کړې وه. نه پوهېږم چې دا کومکونه په کومه ځي او چېرته ځي، حق اقدار ته ورنه سپارل کېږي. دا یو برخه. دویم د ښوونځیو په اړه دا ډېر نیک اقدام دی. واقعا ښوونځي باید جوړ شي. د ښوونځیو خو کتاب ضرورت لري، دته ښوونکي ضرورت لري، د ښوونکو تماشات ضرورت لري. د دې ادامه ورکول یا د موقتي ډول باندې دا مرسته ده، صرف ښوونځي جوړول دي که دې ته ټول مصارف نصف په غاړه اخلي. دا یو شرط ډېر ضرور اړین دی. ولې چې تقریبا دا 45 تر 50 کاله کې موږ سره دا کوم مرستې چې په مختلفو نومونو باندې شوي دي هغه کوم بنیادي نه ول، هېڅ مرسته چې بنیادي نه وه چې افغانستان وګړو ته یو ښه زیری وسیږي، یو بدیل وسیږي د نفقه د حلال پیدا کولو. په مختلفو نومونو باندې مرستې کېږي، خو داسې مرستې نه کېږي چې هغه یعنې د ګدایي او د سوال لاس موږ ذاتي لرې کړو او هغه خپل وقار او عزت خپل وساتو. یعنې له بده مرغه چې نه پوهېږم چې دا لړۍ د یونیسف یا نړیوال چې دا کوم مرستې کوي ولې دا رقم مرستې کوي. مرستې موږ ته داسې مرستې که واقعا دوی زړه سوځي په موږ باندې افغانانو سره مرستې کوي، باید دوی داسې مرستې وکړي چې هغه بنیادي اوسیږي. مثلا یو فابریکه، یو لاسي صنایع یا د زراعت په هکله باندې باید دوی ډېرې موږ ته یعنې مشورې راکړي. نړۍ ډېره په لوړه کچه باندې یعنې فعلا شتون لري او ادامه ورکوي. موږ دا کومه کروندنه چې اوس کوو، د کوم حاصلات چې موږ ته راځي، یعنې تاسې باور وکړئ چې هغه په سله کې 80 سلنه بیرته په مصارف ځي او 20 سلنه دوی ته بچت پاتې کېږي. یعنې زموږ دغه زراعت پیشه وګړي چې 80 سلنه موږ زراعت پیشه دوی یو ناهیلي او ناامیدۍ سره مخ کېږي. چون په تقریبا 8 میاشتې یا 9 میاشتې دوی زیار وباسي چې یو شی لاسته راوړي، بالاخره هغه نتیجه داسې شي لکه څرنګه چې تاسې ته بهتره معلومه ده چې په شمال ولایتونو کې او همداسې په لوګر کې او نور هغه خصوصا هغه ولایتونه چې حاصلخیزه ول چې رومیان او انګور او همداسې نور داسې تازه میوې چې او سبزیجات چې موږ کروندنه کوله دا بارانونو سره زوب کړل. یعنې د دې منیجمنټ هغه سیستم عیارول په صحیح توګه نه ول. لکه مثلا په کوم چې خارج کې په کوم ساویه باندې چې هغوی جوړي د ځمکې د سطحې نه تقریبا 1.5 متر تر 80 سانتي دا بوټی جګي که تفت راشي که یعنې تفت د بخار د ځمکې راجګي کله چې باران وشي، یعنې هغه ته زیان دومره نه رسوي. له بده مرغه موږ په کروندنه کې داسې خاص لاسرسی نه لرو. یعنې داسې شي ته دوی توجه وکړي، یعنې فوکس په داسې شي باندې ولري چې هغه موږ راتلونکی جوړ کړي. موږ کال 12 میاشتې د سوالګر په شکل باندې بالکل دغه ټول مسایل ته په کتو نړیوال څومره یوازې دغه مرستې دې لپاره کوي چې ګواکې د دوی نوم دلته په افغانستان کې ژوندی پاتې شي، چې رښتیا موږ سم نړیوال شته چې د افغانانو لاسنیوی کوي، د افغانانو په درد باندې دردمند کېدلی شي. هغسې مرستې نه دي کړې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله چې هغه د بنیادي مرستې وي. فقط د دې لپاره کوي چې دوی ته د مرستو نوم په افغانستان کې ژوندی پاتې شي چې مرستې کوي. ګورې یوازې دا نه چې دا نوم پاتې شي، دوی خپل معاشات لري، په لکهاو ډالر دوی اخلي. دوی په نړیواله کچه باندې دوی چې کله دوی خپل ځان ته یو هیئت مدیره لري، دوی سره کینی، دوی ورته استدلال دلیل کوي، دوی ته په افغانستان کې موږ دا مرستې وکړې، دا مو وکړل، دا مو وکړل، دا مو وکړل. او د دوی هغه کومه پالیسي چې ده هغه پالیسي بیا مستقیما د امریکا په لاس کې ده. نو اخوانه چې د امریکا چې کومه د نړیوال لارښوونه کوي د هغې لارښوونه انحراف نشي کولی. دوی خپل همغه تګلاره انتخابوي او امریکا اول تر اخره چې افغانستان ته راغلي او مخکې دې نه هم کومه مرستې چې افغانستان سره کړي دي هغې داسې مرستې کړي چې یعنې بنیادي نه وي. نو د دې سره چې د نیوکې لاندې را نه شي او د سازمان له بینه لاړ نه شي، دوی دا مرستې کوي. ښوونځی جوړ کړه او په داسې ځای کې بیا ښوونځی درته جوړوي چې هغه که د سیلاب د لوړو خطر هم پکې یا مثلا د 1 میاشت یا 2 میاشتې یو کال دوی بودیجه ورکوي، بیا د بودیجه ورباندې قید کوي. هغه داسې یو عادي تعمیر چې د هغه نه څوک استفاده نشي کولی. د هغه معاشات د هغه د مخکې هم تاسو یادونه وکړله د هغې کتاب یعنې نصاب د لحاظه د هر شي د لحاظه دوی یعنې بیا بیرته پاتې کېږي. بنیادي کار زموږ که واقعا امارت اسلامي غواړي چې د وطن ته خدمت وکړي، مصدر د خدمت وګرځي، دوی باید داسې کارونه وکړي چې هغه موږ افغانستان ورته حاکم هم دی او باسیام دی او توان هم ورسره لري چې په زراعت کې همداسې زموږ په قانونو کې چې له بده مرغه تر اوسه پورې د ټاپي پروژه که تاسو ته یاد وي پروسه کال متقي صاحب ویل چې به حمل
میاشت کې به د ټاپي پروژه پیلیږي په زرهاو افغانان دلته په کار ګمارل کیږي د دوی بچیان ټول په اسانه توګه کولی شي چې ښوونځي ته لاړ شي درس ووایي او دوی هغه کم معاش یا 10 یا 15,000 افغانۍ لاسته راوړي. دا یو د مس عینک پروژه وه چې مس عینک له بده مرغه تر اوسه پورې په هغې پروژې باندې هېڅ کم کار پیل نه شو. یعنې د سیاسي تعامل د لحاظه موږ د نړۍ سره یا په کوم کچه باندې چې موږ باید تګلاره کړې وای او تللي وای تر اوسه پورې موږ داسې اقدام نه دی کړی. هغوی ته موږ قناعت ور نه شو کړلی. ګورې که ایران د تحریم لاندې 15 شاوخوا کاله کېږي نو ایران بدیلې لري. ایران هر شي نه بسیا دی، هېڅ ضرورت دې ته نه لري، تر اټومي پورې بټۍ پورې دی لري او تر اخوا ته زراعت د لحاظه د مواد غذاقي د لحاظه د هر شي که قیمتي ده خپله بسیا دی، حکومت ورسره مرسته کوي. موږ غیر د الله د درباره نور څه شی لرو؟ موږ خو در په دره کېږو، خاورې په سر کېږو. که دا لړۍ ګورې امارت اسلامي سږ ډېره بودیجه وه، ډېر د مالیاتي تعرفې یې راټولې کړې. دا هغه بودیجې وې چې 20 کاله کې ازورواکو نه ورکولې، په یو نامه بل نامه حکومت د جنګ او ناخوالو سره ښکېل و. اوس په دې سږ کال د حکومت امارت اسلامي افغانستان دا راټولې کړلې. کار ته بل کال ته دا عایدات نشته دی، د دې په نیمه به هم نه وي. دا یاد ولرئ. ژمی را روان دی، خلک ډېر په مشکلاتو کې دي، ډېر خلک ستونزو کې دي، د اقتصادي بحران سره مخامخ دي. تاسې باور وکړئ دغه بارانونه چې وشول یعنې په 100 کې 90% نور هم د فقر لاندې راغللو. موږ دغه ما مخکې تاسې یادونه وکړه چې موږ 80% زراعت پیشه یو په اطرافو کې. ټول امید د الله یو هغه کروندنې چې څه کړي هغې ته یې تمایي، هغه ټوله فرسوده شوه، هغه ټوله ورسته شوله. خصوصا د انګور چې په د فرضي نه نیولې د همداسې کلکانو، سرای خوجه او قرهباغ او همداسې پروان او پروانه پسې همداسې کاپیسا او همدا ټول ولسوالۍ غوربنده دوی ټول ضایعات کړي، دوی ټول تاوان کړی، دوی ټول نقصان کړي. عایدات منبع عایداتي بله نه لري. د زر تر زر امارت اسلامي باید تعامل وکړي که امریکا سره وي. خو یو شرط دا دی چې زموږ د اسلام په چوکاټ سره په خطر کې نه اوسېږي. د دې موږ هم لنګه نه کوو، خو داسې هم نه اوسېږي لکه ښوونځي چې بند کړي دي، کله خلاص کړه کله بند کړه. دا څومره بده خبر ده. نړۍ ډېر موږ ته په حقیره سترګه ګوري، د جهالت په سترګه ګوري چې دوی څومره جاهله دي چې ښوونځي بند کړي. ولې بند کړي؟ علت یې څه دی؟ حالانکه چې په ښځو او نر باندې علم فرض دی. همداراز موږ ملي بیرغ دی چې دې په هکله باندې دوی باید پرېکړه وکړي چې که غواړي چې دوی حکومت وکړي باید خپل ملت زړونه لاسته راوړي. ملت اوس خفه دی، ملت ناراضه دی، ملت ډېر یو بدبختۍ سره مخ دی. نه یوازې د اقتصادي د لحاظه، فکري او شعوري او ذهني د لحاظه هم ډېر بیچارهګان په بد وضعیت کې دي. طبعا موږ یو څه باندې 100 کاله زموږ د ملي بیرغ قدامت لري او نړیوال موږ ته یعنې دغه ملي د بیرغ د مخې موږ پېژني. که چیرې موږ دا لرې کړو او خپل بیرغ موږ د امارت اسلامي سپېڅلي سپین بیرغ ته ډېر احترام قایل یو، خو په هغه کچه باندې نه دی. دا یو ګوند دی، مختلف ګوندونه. تاسو که نور نه پاکستان وګورئ، خپل ملي بیرغ ته څومره احترام قایل دي. ګوندونه خپل بیرغونه کته پورته کوي، خو چې هر یو پادشاهي یا صلاحیت یا په اقتدار کې راځي نو هغه خپل ملي بیرغ ته احترام قایل دی. نو که چیرې په دا رقم اوسېږي او دومره توهینول د ملي بیرغ او د ته په سپکه سره کتل، همداسې د نجونو نه خوشي کول، ښوونځي ته نړۍ ټول همدا سترګې موږ ته نیولې دي چې وګورئ دوی څومره په جهالت په دغه کې زندګي کوي. تر بحث دلته د مرستو ده چې نړیوال څومره افغانستان سره مرسته کړې دي. موږ د نړیوال مرستو باندې سترګې نشو پټولی. هغوی په ډېر سخت حالاتو کې افغانانو ته وږه ورکړې ده، مرستې سره کړې دي، هغه مرستو منندویي کوو. خو دلته د مرستو اولویتونه باید څه وي؟ کومې مرستې دي چې همدغه ماشومانو ته که هغه په پکتیا کې دي، که په خوست کې د زلزله ځپل شوي دي، نورو ولایتونو کې چې ماشومان په ډېر بد وضعیت کې دي، دغو ته باید د مرستو اولویتونه څه وي؟ ګورئ تاسو نړیوال نه مننه وکړه، منندوی یاستئ تاسې. خو که تاسې باور وکړئ که چیرې زما شخصي نظر ته وګورئ، زه د نړیوال نه په دې شي کې هېڅ مننه نه کوم. موږ ته یې داسې کار نه دی کړی چې هغه بنیادي اوسېږي. دا کارونه هغه د اوبو زګ دی، کله هغه غاړې د اوبو کله دغه غاړې د اوبو. دا غټ یو پالیسي د زموږ هغه وقار، زموږ هغه عزت، زموږ تاریخ صاحب تل باید موږ په نړیوال ملته کې چې نړیوال د موږ لپاره بنسټیز کار کوي. هغوی په هفته کې که 2 هفته بعد 40 میلیونه ډالر موږ تاسو سره بخصوص امریکا په سر کې د ملګري ملتونه دي، خو دغه د 40 میلیونه ډالر او د 50 میلیونه ډالر ته ډېره زیاته دغه د کڅوړو فیصدي شوې ده. د دغه په تړاو باندې والا پوښتنه نه کول باید په دغه باندې بنیادي کارونه وشي. همیشه موږ دغه چیغې ویل دي چې نړیوال موږ ته بنسټیز کارونه دي کړي. آیا دا ممکن ده چې یو همسایه دې راشي ستا د لپاره د بنسټیز کار وکړي، پرېږده دغه نړیوال مسایل نه موږ خپل ولې په دغه برخه کې کار نه کوو؟ خو ګورې د دې منجمنټ اداره کول د امارت اسلامي د مشرانو په لاس کې دی. دوی باید دا اقدام وکړي. ما مستقیما په هغوی نیوکه نه ده. دا چې مرسته کوي کور ودان دا یو مرسته ده، خو د دې هر مرستې جواب ورکول دي. د دې هر مرستې شاته یو خبر شته، یو هدف شته دی چې دوی هدف مقصد څه شی دی.
قسم په الله چې غیر د زمونږ وقار د زمونږ عزت د زمونږ شجاعت زمونږ میړانې زمونږ هغه 15 کاله تاریخ چې د پښو لاندې کې بل شی نشته دی موږ هېڅ د دوی مرسته اړتیا نه لرو که واقعا موږ په خپله تګلاره انتخاب کړو خپل هغه هدف مو چې مقصد دی چې واقعا زړه له کومې دې وطن ته خدمت وکړو یوازې زموږ د اوبو مهار شي موږ ټول افغانستان ضرورت دې ته نه لري چې په ایران او پاکستان باندې موږ اوبه بندې کړو انشاءالله الرحمن دغه اوبو په بدیل کې موږ ته نور شیان راکړي موږ دغه بس هېڅ شي ته موږ اړتیا نه لرو د ټاپي پروژه باندې باید کار وشي مس عینک باندې که موږ په زرهاو معدنونه لرو موږ لیتیم لرو چې په نړۍ په سطح باندې ټوله نړۍ اوس ورته احتیاج محتاج د نړۍ لیتیم ختم دي موږ ته یعنې فقط دې ته په تمه دي چې کله دوی په رسمیت پیژندل کېږي او دوی راشي دلته پانګه واچوي یعنې تاسې د قطر هېواد تاریخ ولولئ افغانستان د قطر هېواد د معدن د لحاظه ډېر په لوړه کچه باندې دی قطر هېواد کم سر ته ورسېدو کوم سپیرې دښتې وي دلته منیجمنټ نشته حساب نشته دلته په پوښتنه نشته دلته یعنې داسې کسان هغه قدري کسان نشته دی چې هغوی دوی ته استدلال وکړي دوی سره سر خلاص کړي ورته پوه کړي او هغه غوښتنې چې نړیوال د دوی نه کوي چې هغه د اسلام په چوکاټ کې په خطر کې دي هغه نه منو ورسره په هېڅ وجه موږ مسلمانان یو الحمدلله داسې نه ده چې موږ د بل ځای نه راغلي یو موږ هم افغانان یو خو نور مسایل چې دي دا ورسره باید زر تر زره په حل لاره یو تعامل ورسره وکړي یو د حل لارې ورته ومومي هغې نه بعد امکان لري انشاءالله الرحمن د سیال په شکل باندې یو هېواد بل هېواد سره باید وغږېږي همدا 40 کاله موږ د سوالګر په شکل باندې یو که تېر نظام و که دا نظام دی همدا مرستې دي مرستې بابا خیر خدای موږ چې مرستې هېڅ اړتیا نه لرو نه خورم ازبکي پلو هغه خپلو صحابو پیاوې سره ګزاره کومه مګم خپل محنت کوم په خپل غیرت او په شجاعت او په میړانه باندې هغه خپل کروندنه کې په خپل صنعت کې په دغه کم امکانات د برېښنا کې خپل تولید ته وده ورکوو او هغه مستقل هېواد باید موږ اوسېږو نو دغه بدیل دی نور که موږ داسې کینو چې په میلیونه ډالر 40 میلیونه کڅوړه هره اونۍ راځي یا 22 میلیونه راځي تاسې باور وکړئ که 100 کاله دا کومک داسې ادامه ومومي موږ به 100 کاله هم سوالګر اوسېږو موږ ته بنیادي کار ډېر ضرور اړین دی زراعت وزارت باید دې باندې ډېر فوکس وکړي وزارت د تجارت دې باندې ډېر فوکس وکړي ریاست د برېښنا باید دې باندې ډېر فوکس وکړي د پترولیم وزارت باید دې باندې ډېر فوکس وکړي همداسې د معدن وزارت دې باندې ډېر دغه څو وزارتونه دي چې لکه زنجیر کړی دي چې دا دوی که واقعا وغواړي یعنی یو استخراج زموږ معدن چې وشي استخراج د معدن او یا لیتیم یا مثلا د سکرو چې په ګډوډ شان کې لاړل په زرهاو موټر همداسې لاړل برته بیا کس ونیول شو کس اوس بندي دی کم خیانت یې کړی په امارت اسلامي مجاهدینو کې هم داسې خو نه دي ټول ملایکې دي یعنی د دغې منیجمنټ کول اداره کول انشاءالله الرحمن هېڅ ضرورت موږ نړیوال ته نه لرو دی دې ورک شي د 40 میلیونه ورک شي قسم په هغه خدای چې نور به هم ذلیله کېږو او حقیر کېږو بل لار یعنی د دې تمه امید مه کوئ چې نړیوال موږ سره کومک وکړي او موږ لاس ته ځینې ناست ویږو هېڅ دنیا والله چې زوی ونه ژاړي مور شودې نه ورکوي چې زوی وژاړي مور شودې ورکوي زحمت وباسئ زیار وباسئ محنت وکئ په کمه کچه باندې وکئ په کم شي باندې قناعت وکئ خو هغه خپل وقار عزت د لاسه مه ورکوئ بله تمدې ماشومان لپاره چې دلته ټولګي جوړ شوي دي یوازې ودانۍ جوړول یا چارچوکاټ ایښودل مهمه کېدلی شي که نه دوی لپاره بودیجې مصارف باید تادیه شي دلته باید ښوونکي مقرر شي دلته باید ټوله قرطاسې باید برابر شي دغو ټولو مسایلو ته هم توجه کړي که نه یوازې هغه چارچوکاټ ممکن د دوی ټولو ضرورت ته د مرافع شي یا د ضرورت پوره کړي موږ د تقریبا 40 کاله دې تجربه شوې ده چې په مختلفو نومونو باندې که مرسته کېږي که د قرطاسې د لحاظه یي که د چوکۍ او ډیکوریشن او مکاتب او معلمین او چپړاسي نه نیولې تر انډه پورې دا به وشي خو یا به 15 میاشتې یا به 6 میاشتې یا به کالي بعد هغوی دوی پرېږدي دوی سپورټ کوي نه تر اخره پورې دوی پرېږدي یعنې هېڅ معنا نه لري هېڅ معنا دغه یو کال به دوی څه شی زده کړي بیرته بیا هغسې معاشات نشته معلمین بیا درس ته نه ورځي یعنې ما تاسو ته مخکې مې ویل چې د مرستو تمه او امید نه لرئ مې لرئ مرسته کوئ که واقعا کوئ خپل وطن سره ژمن شئ خپل وطن کې کار وکئ د خپل وطن معدن استخراج کوئ یعنې په هر اړخیزه موږ ډېر شیان لرو هر یو چې نوم واخلم د باندې ډېر وخت نیسي صرف د اوبه موږ مهارې کړو موږ ته دا کفایت کوي د کونړ اوبه او پاکستان د ایران ته روانې دغه اوبه مهار کړو قسم په الله ټول افغانستان خرڅ کړو د وزارت دفاع او وزارت په شمول د وزارت دفاع او د وزارت داخلي مصارف به دوی انشاءالله وباسي خو بدبختي څه شی ده چې دلته سیسټم منیجمنټ نشته دی نه پوهېږم چې حساب یعنی داسې مجمل شکل غوندې دی داسې ګونګ دی نه معلومیږي واضح نه معلومیږي ټاپي پروژه ولې کار په پیل نه شو په مس عینک باندې ولې کار پیل نه شو علت څه دی دلیل څه دی امارت اسلامي دې کې باید وضاحت ورکړي همداراز ډېرې پروژې نورې دي هر څه په ټپه ولاړ دي داسې یعنې
یعنې په پوره کې وینا بعض مسایل دي چې یعنې په تلویزیون په سطحه باندې موږ هغه دې وطن ته سپکاوی دی یعنې ضرور نه ده چې وایي ولې دا شیان درېږي علت یې څه دی دلیل یې څه دی بدیل یې پیدا کوي او حکومت یې اوس خو اقتدار تاسې لاس کې دی د دې بدیل پیدا کوي د راتلونکي ژمي کې تاسې یاد ولرئ خدای مه کړه که دا لړۍ داسې روانه اوسېږي الله مه کړه دا لړۍ داسې روانه اوسېږي ډېر زیات بدبختۍ سره به موږ مخامخ شو ډېر زیات فقیرۍ سره به موږ مخامخ شو ایران کې به مړه کېږو په سرحدونو کې به مړه کېږو په یونان کې به مړه کېږو د ترکیې په بحرونو کې به مړه کېږو دا یاد ولرئ پاکستان خاصې موږ ته تاسو ټول ته معلوم دی چې څومره ګران دوست او څومره موږ ته مهربانه یو هېواد دی چې موږ سره ګاونډیتوب کوي بالکل په همدغه پکتیا او خوست کې ترکیې صاحب زلزلې ډېر سخت خلک ځپلي دي او په زرګونه کورونه هلته ویجاړ کړي دي د دغو زلزله ځپلو لپاره تر ښوونځیو تر ټولګیو جوړول څومره د دوی سرپناه جوړول مهم کېدلی شي چې دغه کسان چې اوس بې سرپناه دي هلته همداسې په خیمو کې یا په یو نوی رقم باندې دوی خپل ځان ته سرپناه جوړه کړې ده د دوی د اساسي سرپناه جوړولو د کورونو جوړولو چارې څومره باید چټکې شي څومره باید دغه چارې باید پیل شي او دا چې مثلا دوی په ډېر واړو مسایل باندې فوکس کوي ګورئ کومکونه خو دومره حتی کومکونه وشول چې هیڅ حدود اندازه یې نشته حتی بنګلادیش هېواد چې ډېر یو فقیر هېواد دی هغه هم خپله تیاره راوړه دلته ټیټه یې کړه او هغه څه شیان چې دوی د وس توان پوره هغه کومکونه یې وکړل دغه کومکونه چې د زلزله پل ته به واقعا په حقدار ته وسپارل شي 100 کاله د هغوی سره د خوراکي او د مواد ارتزاقي دا ټول دغه بس دي غیر د آبادۍ نه چې هر یو ته 3 منزله کور هر کور ته 3 منزله پوخ کور تعمیر ورته جوړ شي په شمول د مکتب او ښوونځی او پارکونه او یعنې ټول سیستم چې ورته برابر شي د برېښنا د هر شي سره بیا هم نیمې د کومکونه چې شوي دغه نیم چې ورباندې مصرف کې دغه کفایت کوي دغومره یعنې نور دغه نور نیم که دولت اخلي که مثلا په بودیجه کې اچي په هر شي کې اچي خو واقعا چې حق حقدار ته وسپارل شي اوس هم په کې کې خلک پراته دي اوس هم خلک چیغې وکړي اوس هم خلک بدبختۍ سره مخامخ دي 15 میلیونه افغانۍ موږ صنعتکارانو صرف څه باندې کومک ورسره وکړو څه باندې 15 میلیونه افغانۍ موږ صرف صنعتکارانو د مال اموالو مختلف د ارتزاقي مواد او البسه او دا شیان موږ ورکړو تقریبا 20 میلیونه افغانۍ کېږي یوازې موږ صنعتکارانو دوی سره کومک وکړو نو دا په تقریبا 15 هېوادونو د هندوستان نیولې د قزاقستان نیولې همداسې تر پاکستان پورې چې هغه بېچاره خپله در په دره خاورې په سر دی او بنګلادیش او ایران او قطر او کوم ځایونه دي په مختلف میلیونونو ډالر او همداسې ارتزاقي مواد او البسه او دا شیان کومک وکړل هغې بس دی ورته چیرې حق حقدار ته وسپارل شي او که حق حقدار ته نه سپارل شوي ولا چې دومره نور هم راشي دا به همداسې در په دره خاورې په سر پراته وي بالکل دا خو د ملګرو ملتونو د یونیسف مرسته وه چې دغه ماشومانو سره کړې ده نورو لویو بنسټونو ته چې په نړیوال کچه هغوی فعالیت لري خیریه کارونه ترسره کوي دوی ته څومره اړتیا ده چې دلته په افغانستان کې باید دوی راشي همکاري وکړي مرستې وکړي تر څو هغه بنسټیز کارونه ته چې تاسو اشاره درلودله حداقل یو بنسټیز کار د افغانانو لپاره وشي تر څو دوی ته د روزګار پیدا کولو په برخه کې هغه که ماشومانو ته وي که مشرانو ته وي حداقل داسې یو څه د جوړ شي چې دوی په دوامدار شکل باندې پکې مصروف پاتې شي ګورې دا تړون زموږ امارت اسلامي مشرانو پورې اړه لري چې نړیوال سره کینی که چیرې تاسو موږ سره کومک کوئ په دې شکل یې مه کوئ زموږ نوم مه بدوئ نړۍ ته چې موږ په دومره میلیونه ډالر په اونۍ کې یا په میاشت کې کومک کوو که چیرې موږ سره کومک کوئ په عوض کې د نغدي پیسو موږ ته دغه شیان راوړئ یو کونډه یو خور چې زموږ بیچاره د مسکینه د وس توان نه رسېږي هغې ته یو وړکی د معدني اوبو د تکفاس ماشین ورته کېده هماغه اوبه به تصفیه کوي یعنې د ورځې چې یو 200-300 افغانۍ ورته عاید وکړي هغې ته بس دی کفایت کوي یا مثلا د یو لاسمغان کارخانه وړکۍ شانته د لاسمغان دا د جرابو کارخانه ده همداسې وړکۍ شانته د ماسک کارخانه ده وړکۍ ډېر هغه په لوړه کچه باندې شته په وړکۍ کچه باندې شته همداسې د تکمې د کالیو همداراز د کالیو ګنډلو تارونه چې دي دا ډېرې وړه یو کولی چې په یو کوټه کې دي ماشین کې دي یعنې د دې ټریننګ په خاطر هغه مسلکي کسان دلته وګماري هغوی ته د معاشات ورکړي دغه یو بدیل یو لاره ده واقعا چې دا بنسټیز کارونه دي کرا سټیپ بای سټیپ بیا دا په لوړه کچه باندې ځي چون تجربه ورځ تر بله سړی پکې پیدا کوي او حاصلېږي نو امکان دی چې موږ د فقر بحران او مسکینۍ بېچارهګۍ نه وځو که په دا رقم لکه دوی چې مرسته کوي اوس کور شاته ورته وړه وړي وو غنم وړي وو نخود وړي وو هغه لاسته ځینې قرا ناست دی پوهېږي چې دغه دی په تیاره راته راځي او هغه یعنې بې همته شته زموږ افغانان هغه بې همته چې دا څو کاله په دې بې همتۍ کې دوی روږدي او عادت شوي دي زموږ وقار عزت ټول یې د پایمال کړو راووځئ لږ کار وکړئ هغه نغدې چې تاسو هغه وړو د دال او دا شیان
درته راځي هغه کار انشاءالله رحمان تاسو په میاشت کې کوئ چې یو لاس ګاډی واخلئ غربت ما به شاید زما قوم او زما عزیزان او ما خپلوان به ما په میډیا په سطح باندې ګوري غربت چې موږ تېر کړی او ما تېر کړی په ټول قوم کې ولاکه مور زیږولې تېر کړی اما موږ خو ولاکه دا رقم کړي چې مثلا اوس لاته ځینې کینو کله د یوې ماسې پسې لاشه کله د یو پسې لاشه کله د بل پسې لاشه کله ملک پسې لاشه همت پکار دی شجاعت پکار دی میړانه پکار ده قسم په هغه خدای الله پاک چې خوله راکړې روزي به هم راکوي چې یو لاس ګاډی واخلي په هغه کې مثلا یو لږ شیان ته چې یاد سي راکوي یو شی بل شی کار لري کېږي او په دې مرسته باندې تاسو یاد ولرئ دا مرسته موږ ته نتیجه نه ورکوي ډېره زیاته مننه ژوندسي طارق صدا چې بحث ته راغلی خیر مننه ژوندسي د اقتصادي چارچانو کې ښاغلی بصیر طارق چې موږ سره بحث کړی همدمهاله تر دې وروسته خبرونو ته به ښه راغلاست د خبرونو دوام ته پکتیا کې د نجونو ښوونځیو بیرته بندولو پرېکړې د ښځو حقونو فعالان اندېښمن کړي دي دوی وایي د افغانستان هیڅ سیمه کې به داسې څوک نه وي چې د کلتوري محدودیتونو له امله نه غواړي خپل لړونې ښوونځیو ته ولېږي ورته مهال د افغانستان بشر او د ښځو حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي له اسلامي امارت غوښتنه کړې چې نور د نجونو ښوونځیو بند نه ساتي ښځینه فعالانې وایي افغانستان په هیڅ سیمه کې کلتوري ستونزې د نجونو د زده کړو مخنیوی نه ده کړې او ښکاره بېلګه یې پکتیا کې د پکتیاوالو نجونو لاریونو چې د خپلو د ښوونځیو پرانیستلو غوښتنه یې وکړه پوهنې وزارت سرپرست تېره ورځ ویلي وو چې د لرو پرتو سیمو خلک له خپلې لوڼې د کلتوري ستونزو له امله نه غواړي ښوونځیو ته ولېږي چې دغه څرګندونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه له ځانه سره لرل د افغان ښځو حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری غوښتي چې د نجونو او افغان ښځو پر وړاندې باید محدودیتونه نور لرې شي د دغه ظالمانه او ویجاړونکې پالیسۍ لپاره نه کلتوري نه مذهبي او نه هم منطقي توجیه شته دا یو بدبینانه سیاست دی چې یوازې افغان نجونې ناهیلې کوي او افغانستان بېوزلۍ او ناامیدۍ لور ته وړي د یوناما مرستیال او پخواني جمهور رئیس حمید کرزي هم د افغان ښځو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده د یوناما له مرستیال مارکس پورزل سره مې د سیمې او افغانستان په حالاتو ترڅنګ په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په اړه خبرې وکړې دواړو خواوو شپږم ټولګي پورته نجونو پر وړاندې د ښوونځیو پرانیستلو باندې ټینګار وکړ ښځینه فعالانې وایي چې د افغانستان هیڅ سیمه کې به داسې څوک نه وي چې د کلتوري محدودیتونو له امله نه غواړي خپلې لوڼې ښوونځیو ته ونه لیږي په افغانستان کې دا کلتور نه دی چې خلک خپل لورانې پرې نه دي چې درسونه ووایي هغوی ټول غواړي چې د هغوی نجونې هلکان په درسونو باندې چې د همدې په خاطر باندې په پکتیا کې موږ تاسو د دې شاهدین وو چې نجونې سړکونو ته راووتلې تر څو د خپل حق د تعلیم د حکومت نه وغواړي بلخوا باور دا دی چې اسلامي امارت غواړي کورنۍ مشروعیت ترڅنګ نړیوال رسمیت پېژندنې ته لاره هواره کړي د ښځو پر وړاندې د محدودیتونه لرې کړي او د نجونو ښوونځي دې پرانیزي اگر طالبان واقعا میخواین که زنان افغانستان بتوانند از حق تعلیمشان برخوردار شوند و افکار امروز طالبان افکار 25 سال قبل نیست باید درک بکنه که بستن مکاتب دخترانه تنها به سود دشمنای مردم افغانستان است هر چه زودتر مکاتب دخترانه را باز بکنند و به جای سرکوب حرکت‌های مردمی بر بازگشایی مجدد مکاتب دخترانه از یک چنین حرکت‌ها استقبال بکنند زنان افغانستان از گذشته‌های دور مسلمان بودند آموزش یافتند از سطوح بالای دولتی تا پایین‌ترین مقام انجام وظیفه کردن و در مشارکت اجتماعی نقش فعال داشتن. لا یو کال را پدې خو د افغان نجونو پر وړاندې د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کیږي خو د یو کال په تېرېدو سرپرست حکومت ونه توانید چې ټول ښوونځي پرانیزي د اسلامي امارت مسؤلینو د جلا دریځونو په وړاندې کولو سره دغه غوښتنې ځواب کړي چې تازه د پوهنې سرپرست وزیر دغه مسله کلتوري ستونزه یاده کړې چې خبرو یې په پراخه کچه غبرګونونه راپورته کړي دي پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د سکایپ لارې د چهارشنبې کې ښاغلی وایس ناصري دی سلامونه ناصري صاحب ورځ بخیر عرض سلام ادب دارم بانو احمدزاده گرامی خدمت حضور شما همکاران تکنیکیتان و تمام بیننده‌های خوب شما در سرتاسر جهان علیکم سلام ناصري صاحب په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو بندولو لپاره کوم موثقه توجیه شته که نشته متاسفانه این عملکرد طالب ها مغایر با تمام شؤون اسلامی ارزش ها و تعالیم دین مبارک اسلام و افتخارات افغانستان رسم و رواج های افغانستان و عنعنات و سنت های افغانستان متاسفانه نه توجیه ملی داره نه توجیه دینی
بله ناصر صاحب دلته په افغانستان کې د نجونو ښوونځي دا دویم کال دی چې روان دی او د نجونو پر مخ باندې ښوونځي دروازې باندې ساتل شوي دي ولې په یوه بهانه په بله بهانه باندې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې بندول کېږي لا ته په عمل څه کېدلی شي شته هغه ځینې کلتوري مسایل چې دوی ورته اشاره درلودلې هغه ده که نه تر دې وراخواته نور کوم هدف شته چې د دغه کلتوري مسایلو تر شا غواړي چې پټې کړي متاسفانه برداشت طالبان از مسائل دینی اشتباه است. وقتی دین مبارک اسلام آمد برای نجات بشریت آمد. در اون زمان اعراب به خاطر سنت های جاهلی خود از تولد دختر میشرمیدن و تا زنها را دخترها را به گور میکردن. اسلام آمد تا انسانها را و مخصوصا زنها را نجات بده، دخترها را از زنده به گور شدن نجات داد. ولی متاسفانه برداشت طالب‌ها از مسائل تعلیم، تربیت، حقوق و مسائل حضور زن در جامعه اشتباه است. به دلیل از اینکه پیغمبر گرامی اسلام وقتی که دعوت کرد اولین کسی که برش بیعت کرد و به حساب شهادت داد که پیغمبر گرامی اسلام پیغمبر خدا هست خانمش بود، بیبی خدیجه زهرا بود، یک زن بود و همچنان اولین شهید در اسلام یک زن است. و وقتی که دعوت اسلام صورت گرفت تمام فعالیت‌های بیشتر زنان پیغمبر و دختر گرامی پیغمبر اسلام انجام میداد. در تعلیم و تربیت و گسترش علم اسلام بسیار خدمات ارزنده کرد. زمانی که در کلیسا در غرب و در اروپا کتاب‌ها را در میدادند و مردم مانع میشدند از آموزش و از آموختن، این اسلام بود و مسلمان‌ها بود که تمام کتب ارزشمند فلاسفه بزرگ یونان نجات داد و بزرگترین کتابخانه اسلامی در اندلس ساخته شد در اسپانیا. ولی ما متاسفانه در عصر امروز با سرکوب با بستن مکاتب هیچ توجیه شرعی نداره، هیچ توجیه دینی نداره و نه توجیه ملی داره. در افغانستان آموختن یک ارزش است. زنان ما دختران ما باید بیاموزند و این حرف را که آقای منیر میگه که مردم افغانستان مخالف تعلیم و تحصیل هستند و دخترای خود اجازه نمیتن و تکرار حرفهای عمران خان میکنه، یک جفای بزرگ به حق مردم خود میکنه و حق مردمی که در اطراف افغانستان زندگی میکنه. مخصوصا توهین است و پشتونهای افغانستان به خاطر از اینکه ما ملت بیسواد نیستیم. پشتونها مخالف علم و تعلیم و تحصیل و آموختن نیست و دختران و زنان پشتون هم مانند دیگه ملت‌ها و ملیت‌های افغانستان حق دارند که تعلیم کنند، تحصیل کنند و این که میگن رسم و رواج و عنعنه و سنت‌های اجتماعی مانع از این میشه، یک جفا هست، یک دروغ است و یک توهین است به ملت ما. هیچ توجیه شرعی و ملی و عقلی و منطقی نداره که مکاتب در افغانستان بسته بشه. در تمام جهان اسلام، در 60 کشور اسلامی در جهان تمام مکاتب باز است و تمام دولت ها مانع رفتن دخترها و زنها به تعلیم و تحصیل کار نیستند و طالبان توجیه که میکنن نگفتم در سطح ملی، نه در سطح منطقه‌ای، نه در سطح جهانی قابل پذیرش است. بله پر کلتوري مسایل باندې به هم وغږیږو. تر دې وړاندې تاسو هغه ځینې مسایل ته اشاره درلودل چې دلته په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې باندې سخت دریځي رامنځته شوې ده. ولې مشران دغسې غیر مسؤلانه څرګندونې کوي چې هغه د په نړیواله کچه ځان سره غبرګونونه ولري؟ فکر کوي قصدن دغسې مسایل کیدلی شي که نه د دوی اذهانو کې د دوی ذهنونو کې همدغسې یو فکر شته او هغه په تصادفي په قضدي غیر قضدي ډول باندې د دوی خلو څخه دغسې خبرې وځي چې هغه د ځان سره غبرګونونه ولري؟ متاسفانه این اظهارات قصدی هست، یک به حساب برای تحریک است و برای توجیه عملکردشان است و برای تایید از این است که برای جنگجویان خود و کسانی که سالها برای اونا در گوششان گفته بودند که ما اسلام حقیقی را پیاده میکنیم، برایشان گفته شود که اسلام حقیقی همی است که زنها در جامعه حضور نداره و مانع تعلیم و تحصیلشان میشه. کسی حرف را میزنه که مردم افغانستان مخالف تعلیم و تحصیل است که خودش وزیر معارف است. یعنی وقتی که مخالف با وظیفه و مسئولیتش در بخشی که کار میکنه میگه که مردم یعنی اکثریت جامعه مخالف تعلیم و تحصیل زنان و دخترها هست، یک توهین است با مقامی که وزیر صاحب داره. متاسفانه این حرفا را برای آدرس جنگجویان میگن که برای اونا گفته بودن که شما اگر انتحار میکنین، انفجار میکنین، ما حکومت اسلامی 100% میاریم و حکومت 100% اسلامی پیش طالب ها
حذف تمام اقشار افغانستان است، چی زنها هست، چی دخترها هست، چی جریان‌های سیاسی هست، چی فعالین سیاسی و مدنی هست. متاسفانه او مدینه فاضله را که طالبان میخواهند در افغانستان بسازند یک حکومت بسیار مختنقی هست که تنها و تنها خودشان و ملاها باید باشه و این چقدر سواد دارن، چقدر تعلیم دارن، چقدر آگاهی دارن از تاریخ و از فلسفه و از رابطه جهان اینا میدانند و حتی در اون بخشی که خودشان مقرر شدن وزیر معارف چقدر راجع به تعلیم و تربیت و نصاب تعلیمی میفهمد، چقدر معلومات داره، چقدر واقعا یک روز به حیث یک معلم در یک مکتب آیا تدریس کرده، آیا تجربه تعلیم و تربیت را داره، آیا واقعا در یک مدرسه درس خوانده که بفهمه که تعلیم چیست، تربیت چیست و شیوه تدریس چی هست. متاسفانه کسایی که طالبان و کار گماردن هیچ کدامشان در بخش خود هیچ تجربه ندارن، هیچ مهارت ندارن و هیچ دانش ندارن. کار به حل سپرده نشده و کسی که من حیث وزیر معارف بیاید و بگه که مردم مخالف تعلیم و تحصیل هستند، اولین کاری که باید میکرد استعفا میکرد و میگفت وزارت معارف ملغا شود، به خاطر که یک مصرف بیجا هست. در افغانستان وزارت وجود داره که وزیرش میگه که تعلیم و تحصیل بی‌معنا هست، یا وزیر تحصیلات عالی گفت که کسانی که در 20 سال گذشته در افغانستان در نهادهای اکادمیک درس خواندن اونا به درد افغانستان نمیخوانن. یعنی با ده ها هزار جوان ما، زنان ما، دختران ما و محصلین افغانستان تعیین کرد و گفت که به درد افغانستان اینمی قشر اکادمیک، قشر تحصیل یافته، جوانای مستعد و با استعداد که واقعا با خون جگر اینا تحصیلات عالی دارن، دکترا دارن، انجینیری دارن، کامپیوتر خواندن، اینا به درد افغانستان نمیخورن. اینطور حرفهای توهین‌آمیز فقط به خاطر ازی است که اون کسانی که سلاح و دوش داشتن و جنگیدن و جنگجویانشان در صحنه جنگ بودن اونا تشویق شوند و بگن حکومت عدل اسلامی آمده، حکومت اصل اسلامی آمده که اینمی حکومت است، یعنی به معنای حکومت ملاها و این در حالی که جفا هست بر اسلام، جفا هست بر افغانستان، بر پیشرفت افغانستان، برای عرضه خدمات برای مردم افغانستان. به خاطر که ما در تمام عرصه ها ضرورت و کارشناس ها و مردم مجرب داریم، در تمام عرصه ها باید کار به حل سپرده شود. اما تعلیم دینی، تعلیم اسلامی، ورزش های اسلامی هم برای ما امید تعلیم میده که ما باید کار به حلش بسپاریم. متاسفانه طالبان خلاف وعده میکنن و این کار را که اینا میکنن افغانستان به قهقرا بردن است. بله ناصري صاحب د کلتوري مسلې ته تاسو وړاندې اشاره درلودله چې هغه د عمران خان د خبرو په تایید وروسته هلته په افغانستان کې دغه بحث مطرح شوی دی چې وګه د افغانستان د خلکو کلتور دا دی چې خپلې نجونې نه پرېږدي چې لاړ شي دوی د زده کړې وکوي. تاسو خپل یو افغان هستئ، د افغانستان کلتور تاسو ته معلوم ده. آیا افغانان دغسې یو کلتور لري که نه افغانان له ډېر پخوا نه ډېر مترقي خلک ول، پرمختللي خلک ول او نړۍ سره سیال پاتې شوي ول؟ اوس ولې په دغه اوسني شرایطو کې چې 2022 کال د 21مې پیړۍ ده بیا د افغانستان د خلکو په کلتور باندې د بحث وشي، هغه کلتور چې په نړیواله کچه شهرت لري او محبوبیت لري؟ خب دشمنی عمران خان و رهبران پاکستان با مردم افغانستان بسیار آشکار و روشن است. یک کتابی است به نام تلک خرس، او دگروال یوسف که پسان جنرال شده بود، دگروال یوسف در اونجا واضح نوشته میکنه که جنرال اختر رئیس آیسای به ما میگفت که باید افغانستان در بگیره، کابل باید در بگیره و برای پاکستانی ها عمق استراتژیکشان در افغانستان از بین بردن تمام زیرساخت‌های افغانستان است. افغانستان ضعیف، افغانستان وابسته، افغانستانی که هویت نداشته باشه، افغانستانی که جنگ داخلی داشته باشه، مشکلات باشه و وابسته به پاکستان باشه. متاسفانه پیشرفت افغانستان، ترقی افغانستان، تعالی افغانستان و این که افغانستان مستقل باشه، افغانستان پیشتاز باشه برای پاکستان یعنی یک زنگ خطر است و خار بغل است. متاسفانه برداشت عمران خان یک اشتباه کلان بود. مردم افغانستان چی در شمال، چی در جنوب، چی در شرق، چی در غرب، در تمام افغانستان عاشق تعلیم هستند، تحصیل هستند، مردم فهمیده و دانشمند هستند. دختران ما و زنان ما در طول سالهای گذشته مکاتب باز بوده، مدارس بوده و پانتون ها بوده. هیچ قشر از افغانستان و هیچ قوم از افغانستان مخالف تعلیم و تحصیل نبوده. در دورترین نقاط امی تظاهرات را که بانو احمدی در دختران شجاع افغانستان بر اولین بار در معارف افغانستان در مقابل طالب ها قیام کردند، در کابل نبود، در مزار نبود، در هرات نبود، بلکه در پکتیا بود، در قلب به حساب شبکه حقانی بود
در پکتیا هفته گذشته دختران شجاع افغانستان، پشتونهای شجاع افغانستان قیام کردند و پدرانشان امروز امو پلاکارت ها را به سر شانه خود گرفتن و مبارزه میکنند و کلانای پکتیا هست که خواهان بازگشایی مکاتب است. بنابراین این فرهنگ تعلیم و تحصیل در پشتون ما، در تاجک ما، در ازبک ما، در هزاره ما، در تمام اقوام شریف افغانستان وجود داره و بزرگترین خیانت و جنایت به افغانستان میکنن که میگن که مردم افغانستان خلاف مایل به تعلیم و تحصیل نیست و خلاف تحصیل است. عمران خان دشمن قسم خورده افغانستان است. رهبران سیاسی و نظامی پاکستان دشمنان قسم خورده ماست و مزدوران پاکستان متاسفانه حرفهای پاکستان تکرار میکنه، ولی ملت افغانستان ملت شریف است. قیام دختران پکتیا نشان داد که ملت شریف پشتون هم در افغانستان دخترانشان، زنانشان و پدرانشان میخواهد که اولادشان بیسواد نباشه. هیچ مردم افغانستان در هیچ نقطه افغانستان نمیخواهد که تعلیم و تحصیل دروازه‌هایش بسته شود و مردم بیسواد ما باشیم. در دورترین نقاط افغانستان در گذشته مکاتب باز بوده، مدارس بوده. پدر خود ما در مابین ولایت کنر والی بود و همچنان در جوزجان والی بود. فرق جوزجان و فرق کنر در زمان ظاهرخان وجود نداشت. مادر ما تحصیل یافته بود، خواهرای ما تحصیل یافته هست. من خودم یک پشتون هستم. در فامیل ما یک زن بیسواد ما نداریم. همین شمایی که امروز در پیروی کمره نشستین، بانو احمدزی یا خانم شکریه نیازی یا دیگر دختران شجاع و پر افتخار افغانستان در رسانه ها نشان میدین که چقدر ملت افغانستان ملت سازنده هست، چقدر ملت بازنده هست، چقدر ملت سرفراز است، چقدر توانا هست، چقدر با استعداد است. دختران ما، زنان ما امروز در قرن 21 در دهه سال 2022 نشان میتن که در تمام فامیل ها تعلیم و تحصیل یک اصل است، یک افتخار است. اولاد بیسواد، زن بیسواد یک شرم است. متاسفانه طالبان به افغانستان چی دشمنی دارند؟ چرا میخواین سیاست پاکستان در افغانستان تطبیق کنند؟ شعارهایی را که جنرال اختر داده بود که افغانستان بسوزانین، اینا با بستن مکاتب افغانستان میسوزانند. شعاری را که عمران خان داد که زنان افغانستان بیسواد است، مردم افغانستان نمیخواد که دخترایشان برن به تعلیم. همین حرف آقای منیر امروز وزیر معارف طالبان تکرار میکنه. چرا حرفای عمران خان و پرویز مشرف و رهبرای پاکستان طالبان تکرار میکنن؟ چی دشمنی با نوروز افغانستان دارن؟ چی دشمنی با افتخارات تاریخی هزار سالی افغانستان دارن؟ طالب ها از بین بردن بت بامیان چی دلیل داشتن؟ چی حجت داشتن؟ چی سندی داشتن که بت بامیان گرفتن انفجار دادن؟ یک سند تاریخی بود، یک افتخار تاریخی بود. او اصلا مسئله عبادت بودا مطرح نبود. در پاکستان هزارها بت بامیان وجود داره، هزارها بت ها وجود داره، ولی نه رهبران پاکستان، نه مولانا فضل الرحمن، نه سمیع الحق و نه جماعت اسلامی و نه ده ها هزار مدرسه که از در اونجا اونها را از بین میبرند. چرا با نوروز افغانستان و با انحنات افغانستان، رسم رواج های افغانستان، با تقویم هجری شمسی طالب چی مشکل داره؟ کجای هجری شمسی غیر اسلامی است که اینا نمیخواین بگوین که ما عمل و ثور و جوزا داریم، بلکه امروز برای ما ماهای عربی رو میگن. متاسفانه طالب ها با تاریخ افغانستان، با افتخارات افغانستان، با ارزش های افغانستان، با زن افغانستان، با مرد افغانستان، با تعلیم افغانستان، با سربلندی افغانستان مشکل داره. و خداوند اینا را هدایت کنه. این به نفع پاکستان است. عملکرد که طالب امروز افغانستان میکنه به نفع پاکستان تمام میشه. بالکل. ناصر صاحب، استاسو خبرو څخه دلته اوس دا په کلي توګه باندې جوته کېدلی شي چې رښتیا دلته پردی کړی شته چې د افغانستان د روانو حالاتو لامل ګرځېدلی شي او لا هم دوی په دې هڅه کې دي چې دلته په افغانستان کې کومې غوښتنې چې دوی لري هغه د اسلامي امارات د مشرانو په لارښوونه دلته په افغانستان کې دوی خپل اهدافو ته ورسېږي. ولې باید پردیو کړیو ته په دې اندازه باندې وخت ورکړل شي چې د افغانستان په داخلي چارو کې د لاسونه وکړي؟ هغه څه چې د افغانستان د ابادۍ لامل ګرځېدلی سي، د نجونو د ښوونځیو مسله چې ډېره مهمه مسله ده، دغه مسئله ته د نور هم دوی لمن ورکړو په افغانستان کې د نجونو پرېنږدي چې تحصیل وکړي. ببینید فقط حرکت ها، سازمان ها و جریان های میتونه بر افغانستان خدمت کنن که با ارزش های دینی، با ارزش های عقیدتی، با ارزش های ملی، با آزادی و سربلندی و افتخارات تاریخی و افتخارات گذشته پر افتخار تاریخی افغانستان مشکل نداشته باشند، افتخار کنند و در خدمت مردم باشند. تا استقلالیت ملی ما نداشته باشیم، تا یک عرق یا عشق به
افتخارات تاریخی خود نداشته باشیم، تا یعنی احساسات دینی و ملی خود را همزمان رشد ندیم، هیچ حرکت سیاسی و هیچ دولتی که متکی به ایدئولوژی بیگانه باشه، ایدئولوژی غیر مانوس باشه که در جامعه قابل پذیرش نباشه. حزب دموکراتیک خلق آمد یک ایدئولوژی رو میخواد بر افغان‌ها تعمیل کنه، هیچ با ملت افغانستان و ارزش‌های افغانستان سازگار نبود. امروز قرائتی را که طالب‌ها میخواد سر مردم افغانستان و بیرقی را که میخواد تعمیل کنه مانند حزب دموکراتیک خلق اونا شعار میدادن، امروزی شعارها هم و این قرائت دینی طالب‌ها هم هیچ تناقض هیچ افغانستان نداره. بله نظر زه ورستوي کې په امارات ولې باید دغسې کسانو ته ځای ورکړل شي چې د هغوی د هویت په تړاو باندې معلومات نشته. درته دغه منیر په تړاو باندې ویل شوي دي چې ممکن دا پاکستانی اوسي، دغه مسایل چې په رسنیو کې تر یو بریده پورې په سوشل میډیا کې نشر شوي ده، د دوی د هویت په تړاو باندې معلومات نشته ده. ولې دغسې کسانو ته ځای ورکول کېږي چې هغه داسې خبردوی کړي چې د افغانستان د روان نظام د لا خرابېدو طرف ته سوق کېږي؟ متاسفانه نقش پاکستان و ایسای در دولت فعلی بسیار قوی هست و واقعا اداره و اراده به دست بیگانه هست، به دست کسانی است که مخالف پیروزی طالب‌ها هستند. رهبریت طالب‌ها مرموز است، شورایی که رهبری میکنه افغانستان مرموز است. پایگاهی که اینا وجود دارند در کجا هست؟ آیا در کابل است و یا واقعا در قندهار؟ متاسفانه اینا چرا به صحنه نمیان؟ چرا حکومت واقعی را اعلان نمیکنن؟ چرا حکومت اصلی بس روی کار نمیاد؟ چرا حکومت سرپرست است و کسای هم که در رأس کار قرار میگیرن مانند آقای منیر هویتش معلوم نیست، گفته میشه که فامیل خودش دو سه دخترش تعلیمات عالی دارن، دامادهاش تعلیم دارن، ولی متاسفانه ملت افغانستان تعویل میکنه و میگه که مردم افغانستان ملت بی‌سواد است، نمیخواین تعلیم کنن. متاسفانه هویت بعض از رهبرای طالبان معلوم نیست، شورای رهبریشون معلوم نیست و به می خاطر هم است که مردم افغانستان سر اینا اعتماد نمیکنن و حکومت فعلی مشروعیت ملی نداره، مقبولیت ملی نداره، رضایت ملی را کسب نکرده و طالبان با این شکل که میخواین حکومت کنن، با این شیوه برخوردشان، با این تصفیه های قومی، با این جنگی که اینا برای انداختن، با این مخالفتی که با علم و دانش دارن، با سیاست دارن، با حکومت سازی دارن و عرضه خدمات دارن، متاسفانه افغانستان به قهقرا بردن و افغانستان به سوی نابودی میکشانند. ډیره زیاته مننه ژوندی سیناسي صاحب، ښه ورځ ولرئ. مننه. ممنون شما، زنده باشین، موفق باشین، روز خوش. مننه. د چهارشنبې کې ښاغلی وایس ناصري چې موږ سره بحث وکړ. راګرځو د خبرونو دوام ته. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې ماموریت پای ته رسېدلی، خو د امریکا دفاع لا هم دوام لري. د امریکا ولسمشر چې د سپټمبر 11مې پیښې په تړاو جوړې شوې ناستې ته خبرې کولې ویل چې د نړۍ په هېڅ سیمه کې به ترې ترهګر خوندي پاتې نه شي او نه به 21 کاله مخکې خو نړۍ پیښه هېره کړي. شننه دا ده چې د بایډن دغو خبرو کې روسیې، چین او طالبانو ته واضح پیغامونه ورکړل شوي چې لا هم د افغانستان په فضا کنټرول لري او هېڅوک هم د امریکا له اجازې پرته دلته کوم حرکت نشي کولی. د امریکا ولسمشر په خپلو تازه خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ترهګرۍ پر وړاندې جدي دي او د نړۍ په هره سیمه کې به یې له منځه یوسي. جو بایډن چې د سپټمبر 11مې پیښې د 20م کال پوره کېدو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وینا کوله وویل که څه هم په افغانستان کې ماموریت پای ته رسېدلی خو له امریکا نه د دفاع ماموریت لا هم دوام لري. بایډن پر امریکا د بل برید د مخنیوي لپاره کلکه ژمنتیا وښوده او زیاته یې کړه چې ترهګر که د نړۍ په هر ځای کې وي په نښه به یې کړي. افغانستان کې زموږ 100 کلن ماموریت پای ته رسیدلی خو پر متحده ایالاتو باندې د یو بل برید د مخنیوي ژمنتیا هیڅ کله پای نه مومي. زموږ استخبارات او د ترهګرۍ ضد مسؤلین او ټول دولت د ترهګرۍ د خطرونو پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکوي. موږ د ترهګرۍ ټول فعالیتونه چې هر ځای کې وي څارو او له منځه یې وړو او هیڅ کله به هم پر شا نه شو او نه به پښیمانه شو چې د امریکا د دفاع لپاره هر څه اړین وي ترسره یې کړو. تحلیل بیا دا دی چې دا ځل واشنګټن روسیې، چین او کابل ته واضح پیغامونه ورکړي چې لا هم په افغانستان کې د امریکا له اجازې پرته څوک داسې څه نشي ترسره کولی چې امریکا ته ګواښ وي. کارپوهان وایي امریکا له دې څرګندونو سره د کابل اوسني حکومت ته وښوده چې د پوځي حضور په نه شتون کې هم خپلو اهدافو ته رسېدی شي. دا دوه پیامه دوه جهو ته رسوي، یو خپل حریفانو ته لکه چین، روسیه او ایران دوی ته چې دلته زه حضور او کنټرول لرم، تاسو دلته څه نشئ کولی چې په خپل سر باندې مثلا کومه ډله ته خپله د تورست په نوم باندې یا د جهاد په نوم دلته راولئ.
بل پیام خپل داخل د طالبانو ته ده چې دوی ته وایي چې یعنې تاسې هم نسئ کولی بدون د ما د اجازې نه یا د ما د واک نه پرته اختیار نه پرته کوم کار ورته اجرا کوي، یعنې زه مستقیم کنټرول لرم. باور دا دی چې د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ پټ استخباراتي هوکړې شوي چې له مخې به یې پاکستاني کشفي اداره له امریکا سره له نږدې همکاره وي. کارپوهان وایي دا ځل که امریکا د سترو ترهګریزو شبکو مشران په نښه کوي نو د پاکستان استخبارات به یې ورته په ګوته کړي. یکی یک آدم در یک مسجد اهل تشیع داخل شوه و انتحاری کنه یا در یک خانقاه صوفی داخل شوه و انتحاری کنه، این امریکا باعث یک خبر میخوانه، خودشون زیاد نگران نیستن از این مسئله است که برای ما نگران کننده است در افغانستان و برای کشورهای منطقه. تروریسمی که به پیمانه بن لادن و الظواهری و اینا باشه، او را امریکا مطمئن است که پاکستان استخباراتش خبرش برشان میته اگر در افغانستان به وجود بیاید. این دفعه همراه پاکستان همینطور یک معامله داره امریکا. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د افغانستان پر فضا امریکایي الوتکې ګزمې لري. په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې د بریدونو ریپورټونه هم ورکړل شوي دي. خو شاوخوا 2 میاشتې وړاندې امریکا ادعا وکړه چې د القاعده شبکې مشر ایمن الظواهري د کابل په شیرپور سیمه کې د هوایي برید پر مټ وواژه چې په دې تړاو لا هم د امارت پلټنې پای ته نه دي رسیدلي او نه هم د الظواهري وژنه تایید کړې ده. افغانستان کې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي ځورول شوي نه دي. د اسلامي امارات مرستیال ویاند بلال کریمي هغه ادعا ویرات کړې چې ګواکې په کندهار کې د ملګرو ملتونو ځینې ښځینه کارکوونکي د طالبانو له لوري ځورول شوي. بلال کریمي د وضاحت په توګه ویلي کندهار کې د ښځو یوه ډله د امر بالمعروف له لوري غوښتل شوې وه او پوښتنې ترې شوې وې، خو چې څرګنده شوه د ملګرو ملتونو کارکوونکي ده بیرته منصرف شوي دي. بلال کریمي وایي چې تر دې پورته کومه ستونزه نه وه او څوک توقیف شوي هم نه دي. دغه وضاحت وروسته له هغې ورکول کېږي چې ملګرو ملتونو ادعا کړې وه چې په کندهار کې ښځینه کارکوونکي د اسلامي امارات له لوري نیول شوي او ځورول شوي دي. د ښوونځیو تړل یوازې د طالبانو مفکوره ده او د افغانانو کلتور نه دی. د افغان ښځو او بشر حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا امیري وایي چې اسلامي امارات د نجونو ښوونځي د دې لپاره تړلي چې کورنۍ او کلتور یې نه غواړي، خو دا تشه ادعا ده. رینا امیري په یوه ټویټ کې لیکلي پلرونه علماو د ټول افغانستان اوسېدونکي مکرر ډول باندې په لوړ غږ چغې وهلې چې ښوونځي دې پرانیستل شي. امیري زیاتوي چې د ښوونځیو تړل د افغانانو کلتور نه دی. هغه وایي دا د طالبانو مفکوره او ایډیالوژي ده چې پر افغانانو تپل شوې ده. رینا امیري وروسته له هغې دا ټویټونه کوي چې د اسلامي امارات د پوهنې وزیر ویل د افغانانو کلتور د دې غوښتونکي نه دی چې لوڼې ښوونځي ته ولاړې شي. اسلامي امارات د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي ریپورټر راپور ته غبرګون ښودلی. د اسلامي امارات ویان ذبیح مجید په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د ریچارډ بین څرګندونې مغرضانه او له حقیقته لرې دي. مجاهد وایي ریچارډ په خپل راپور کې په افغانستان کې په تېر یوه کال کې په سلګونه پرمختګونو باندې سترګې پټې کړي. مجاهد په دغه اعلامیه کې لیکلي د لږکیو حقونه هم خوندي دي، ښځې هم په فعال ډول په بېلابېلو ادارو کې کار کوي او سره او عزت یې خوندي دی. مجاهد وروسته هغې دا خبرې کوي چې ریچارډ بین د بشر حقونو په یوه 50مه ناسته کې افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله او د بشر حقونو له سازمان یې غوښتنه وکړه چې افغانستان کې روان وضعیت ته باید پاملرنه وشي. افغانستان کې د نجونو او ښځو له حقونو سرغړونه د اندېښنې وړ ده. د جندر لپاره د اروپایي ټولنې استازی سټیلا رونر د بشر حقونو سازمان په غونډه کې افغانستان کې د نجونو روان وضعیت د اندېښنې وړ او شاک کوونکی وبله. سټیلا رونر د افغان ښځو د مبارزې ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې تر څنګ یې ولاړ دي. رونر زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د بشر حقونو سازمان له لارې دا پیغام استوي چې د افغان ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي هڅوي او اوږه په اوږه به ورسره روان وي. سټیلا رونر له اسلامي امارات غواړي چې بشر حقونو ته ځواب ویونکي اوسي.
افغانستان کې له بشري حقونو او نړیوالو اصولو سرغړونې ډېر اندېښمن کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي چې افغانستان کې شته چارواکي باید ځواب ویونکي اوسي. توماس نیکلسن زیاته کړې چې له طالبانو باید د بشري حقونو د سرغړونې پوښتنه وشي. نیکلسن پر اسلامي امارات ورپورې کړی چې هغوی خپلو ژمنو او وعدو ته ژمن نه دي پاتې شوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې دغه ځانګړي استازي ویلي چې افغانستان کې د بشري حقونو مدافعین او رسنیو کارکوونکي هم نیول کیږي او شکنجه کیږي. نیکلسن دغه خبرې د بشري حقونو سازمان په یو 50مه ناسه کې کړې دي. د اسلامي امارات په هڅو شاوخوا 300 چارواکي واک ته راستانه سوي دي. افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون غړي وایي د دغه کمیسیون له جوړېدو تر دې دمه شاوخوا 300 پخواني چارواکي سیاسیون او پانګوال هېواد ته راستانه شوي. رسنیو د حمدالله واسع له قوله دغه څرګندونې کړي. په دغو چارواکو کې داسې کسان هم شامل وو چې تېر حکومت کې د وزیرانو په کچه دندې ترسره کړي. د افغانستان د کنګل شویو پیسو یوه برخه سویس ته ورکړل شوې. د ترکیې TRT رسنۍ راپور ورکړی چې د کنګل شوې شتمنۍ 3.5 میلیارده ډالر به د سویس بانک ته ولېږدول شي. دغه راپور وایي په دې تړاو د کارپانو نړیوال پلاوي هم جوړ شوی دی. تر دې دمه د دغه پلاوي او پروګرام په اړه څه نه دي ویل شوي، خو راتلونکو اونیو کې د اعلانېدو راپورونه ورکړل شوي دي. اخوا د اسلامي امارات چارواکي له اوږدې مودې راهیسې له نړیوالو غواړي چې پر امریکا فشار راوړي چې د افغانستان کنګل شوې پیسې خوشي کړي. د کندهار له روزنیز او ښوونیز مرکز 415 پولیس فارغ شو. د کندهار د پولیسو په روزنیز مرکز کې 415 پولیس تخنیکي، مسلکي او فکري زده کړې بشپړې کړې او فراغت لیکونه یې ترلاسه کړل. د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د اسلامي امارات له واکمن کېدو وروسته تر دې دمه زرګونه سرتېري فارغ شوي. امریکا افغانستان ته په غیر مسؤلانه توګه راغله او وتل یې هم غیر مسؤلانه و. دلیل دا ده چې امریکا د افغانستان له موقعیت څخه په استفادې خپلې ستراتیژیکې موخې تعقیب کړي او په شلو کلونو کې له ناکامو سیاستونو کار اخیستی چې قرباني افغانانو ورکړې ده. امریکا او متحدین یې اوس هم له ترهګرۍ په تړاو قناعت نه ده ترلاسه کړی او همدې بهانه د خپلو جیوپولیټیک او ستراتیژیکو ګټو په درشل کې ده. د سپټمبر له 11مې پیښې وروسته امریکا په افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو حکومت یې رانسکور کړ. د ترهګرۍ ضد 20 کلنه جګړه چې ټول قربانیان یې افغانان ول امریکایانو وبایلله او له افغانستان ووتل. کارپوهان وایي د امریکا سیاستونه د افغانستان په تړاو غلط او په هغو کسانو د حکومت باور کړی و چې په افغاني ټولنه کې ښه مخینه نه درلوده. د دوی په باور امریکایانو د خپلو ستراتیژیکو موخو لپاره یوازې د افغانستان له موقعیت ګټه پورته کړې او یو داسې افغانستان یې تر شا پرېښود چې اوس دوی ترې د ترهګریزو فعالیتونو ویره محسوسوي. د امریکې اعتماد او په اصطلاح وسیله ګرځول پاکستان، هغه پاکستان چې د ډالرو په مقابل کې هر څه ته آماده دی، اما په افغانستان کې د نورو نړیوالو برنامو سره خپل متوازی افغان ضد برنامې لرلې او لري. دا هغه لاملونه دي چې د امریکې ناکامي په سیمه کې د تروریزم تر عنوان لاندې ناکامه ده. په افغانستان کې خلک قرباني ورکوي. له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته بیا هم د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه ټینګار کیږي په داسې حال کې چې وسلوالې ډلې د پاکستان له خاورې راوړي او دلته ورانکاره فعالیتونه پر مخ وړي. په دې تړاو هم په امریکا نیوکه ده چې افغانستان د خپلو ګټو قرباني کړی دی او پاکستان سره په ګډه خپلې ګټې پالي. 20 کاله وروسته بیا هم امریکا په افغانستان د پخوا په شان بندیزونه لګولي دي او د طالبانو حکومت په رسمیت نه مني. او زمونږ افغانان په میلیونونو ووژل سول، خو د پاکستان دپاره د اقتصاد او د اټومي قدرت د جوړولو زمینه مساعده سوه او امریکا دغه لوبه 11 سپتمبر دوی خپله پلان کړې ده. دا لوبه یوه لوبه وه، دا د روسانو او د چینایانو د ځپلو دپاره د افغانستان او د آسیایي میانه ته د دوی راتګ او د عربي ملکونو د ځپلو دپاره دغه 11 سپتمبر خپله CIA پلان کړی و او عملي کړی دی. امریکا او ناټو ویلي چې افغانستان تر څار لاندې دی او هغه ګواښونه له منځه وړی شي چې د دوی امنیت ګواښي. کارپوهان وایي امریکا په دې اړه ادرس غلط کړی او دوی ته ټول ګواښ د پاکستان له خاورې دی.
له امریکایانو غوښتنه دا ده چې په خپلو سیاستونو او نسخو تجدید نظر وکړي او افغانستان سره د جګړې پر ځای د روغې جوړې لار ونیسي او د دوی په حضور کې ویجاړ شوی افغانستان ورغوي. اوس په افغانستان کې داسې یو حالت متاسفانه پرېښود چې افغانان له سخت ستونزمن حالت سره مخامخ دي او هغه دا دی چې افغانان له سخت اقتصادي بحران، لوږې، فقر او همدارنګه داسې یو بې قانونه د قانون د بې سرنوشتۍ له حالت سره مخامخ دي چې ټولو ته معلومه دی. چین او روسیه هم افغانستان کې د امریکا 20 کلن حضور د افغانستان لپاره په زیان بللی ده او غوښتنه یې کړې چې دوی باید افغانانو ته د تیرو 20 کلونو د ویجاړۍ او قربانیو تاوان ورکړي. امریکا بیا د خپل غوښتنو د منلو لپاره برعکس د افغانانو شتمنۍ کنګل کړي دي. ښه راغلاست. دلته په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ هغه مسله ده چې تل د امریکا له لوري دغه بحث ته لمن ورکړل شوې ده او په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ دوی راپورته کوي. آیا دا چې په رښتیا په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ شته او که نشته، پر همدې موضوع سره په سټوډیو کې د پوځي چارچنونکي ښاغلی کامران امان دی. سلامونه امان صاحب، ستړي مه شئ، بخیر راغلاست. مننه. زه هم خپل سلامونه نیکې له تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، د تلویزیون اوریدونکو لیدونکو ته وړاندې کوم. علیکم سلام. امان صاحب، په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ شته که نه، د امریکا لوري ته شوازي دي؟ ګورئ، موږ چې کله د 20 کلنه جګړه م څه ولیدله، ټول معلومه وه خبره چې دوی یو تجاوز وکړه په افغانستان باندې او غوښته چې خپله موخو ته ځان ورسوي، چې هغه عبارت د چین و، هغه عبارت د روس و، هغه عبارت د منځنۍ اسیا وه. دوی ټول تاریخ عمر کې جګړه کړې ده په نړۍ کې او دوی خپل ګټې لاسته راوړي دي. که موضوع د اسامه وه، اسامه یې ورته تسلیموه، دوی قبوله نه کړله. او بیا کوم ترهګري ډلې خو دوی خپله ایجاد کړې وې د شوروي د جګړې په ضد باندې هغه وخت کې، او نومې ترهګري کېښوده. او هر اسلامي ملک یا هر غیر اسلامي ملک چې د خپل حقوقو نه، د خپل اراضي نه، د خپل ملک نه، د خپل کلتور فرهنګ نه دفاع کوي، بس امریکا سره ټاپې موجود دي او ټاپه نه او ټاپه پې وهي. نو دوی هر چېرته خپل مختلف ګروپونه ایجاد کړي. افغانستان کې دا ټاپې وویلې چې دلته ترهګر دي، اما په اوکراین کې ښه څوک دی چې د روس په ضد جګړېږي، هغه د فاشستانو ګروپ دوی هلته جوړ کړه، بل هلته د بل اسلامي ډلې امکان نه درلود چې نوم پرې کېږي. په عراق کې چې جوړ کړه، خپله داعش دوی جوړ کړه، خپله ټاپه پرې وویله، ترهګر یې پرې نوم کېږي. سوریه یې پرې خرابه کړه، عراق یې پرې خراب کړ، خلیج فارس پرې ناامنه کړه، په میلیونونو انسانان یې مهاجر کړه، کډوال یې کړل، او اوسه پورې هم لا جګړې روان دي، اوس هم ترورونه روان دي، اوس هم خلک د ولږ د طنز سره مواجه دي. یعنی هر مشکلات خپله یې پرېښودل ته یې ووتل. دغسې افغانستان کې 20 کاله جګړه وکړه، ولې چې غیر طبیعي د افغانستان د ملت سوه، د افغانستان د خاورې سوه، بل کوم ګټه خو موږ د دوی چې ونه لیدله. ولې په نامه دموکراسۍ، په نامه د ازادۍ، په نامه د ښه حکومتدارۍ، په نامه د امن راغلل، اما نتیجه یې څه شوه؟ خو ټول ملت ته معلوم شو دوی ټول دروغ ویلې. دغسې موضوع دي د امریکا لخوا. او بل اوس هم غواړي چې دغه خپله ماته یا خپله دغه منطقې نه څه وتلي څنګه لاسرسی د افغانستان جغرافیه کې پیدا کړي، یا څنګه داسې نقص کړي. وایي هغه د اول دوی موږ ته ګورې 20 کاله وه، وایي موږ د افغانستان اردو یې معلوم، کوم رادار یې ورکړه د افغانستان اردو ته، کوم پیشرفته طیاره یې ورکړله، کوم توپ یې ورکړه، کوم یعنې دفاعي کوم سلاح یې موږ ته راکړله، ور یې نه کړه افغانستان خلکو ته. دوی پوهېدل چې موږ بې شرمانه حتمن لکه ویتنام نه څه وتښتېدل، همداسې له افغانستان یې فرار وکړه. د افغانستان ملت در په در د یتیمو او کونډو نه یې ډک پرېښوست ملک او ووتل، فرار یې وکړه. او اوسه پورې هم مداخلې کوي، نه ته هڅه په رسمیت نه پېژني، زموږ پیسې کنګل کړي، نه ته هڅه په رسمیت نه پېژني، د ملل متحد وضعیت یې موږ نه واخیست، هغه جرې محروم کړلو نړۍ نه، د روابطو نه. دغسې حالتونه کې دغه خپله قاتل ده، تروریست ده، ظالم ده، او د بشر او د بشریت په ضد مملکت. بالکل. اوس تاسو امریکا په همدغه 21 د البته 11 د سپټمبر د پیښو په تړاو باندې دوی کنفرانس درلود، غونډه درلوده. په همدغه درشل کې دوی ویلي که څه په افغانستان کې د دوی ماموریت پای ته رسېدلی دی، خو دوی دلته په افغانستان کې لا هم خپله دفاع کوي. څه شي نه دفاع کوي د امریکا؟ د کومې دفاع څخه کېدلی سي؟ آیا دلته د افغانستان څخه د امریکا پر ضد باندې کومه جګړه روانه ده، یا شته کوم نور مسایل چې امریکا وایي چې موږ ترې دفاع کوو؟ نه، دوی خو د افغانستان هېڅ وخت د هېڅ ملک په ضد باندې نه جګړه شوې ده، خصوصا د لنډ تاریخ کې. یعنې پس له استقلال نه د امان الله خان را په دې خوا او د شوروي د ماتن را په دې خوا خو بیخي افغانستان چاته مزاحمت هم نه ده کړی، مداخله هم نه ده کړې، نه په داخل کې نه د بیرون. خو دوی اوس غواړي چې دغه افغانستان څوک رانږدې رانیسي.
عبارت د چین د څلته اقتصادي منابع جوړې نه کوي، عبارت د روس دلته اقتصادي منابع جوړ نه کوي. هغوی پوهېږي امریکایان افغانستان هېڅ وخت هېڅ چاته سر ټیټ کړی نه ده او خپل ملک په چا نه خرڅوي، نه نظامي اړې چاته ورکوي. سر دغه څنګه وکولی شي دوی دغه خپل دغه یاده بېرته خپل عیسیت بېرته لاسته راوړي په نړیواله کې وایي چې افغانستان اوس زموږ کنټرول لاندې ده. خو یو ورځ مخکې دوه ورځې مخکې دوی پخوانی د امریکایي ځواکونو خاص قماندان میکینزن خپله وویلې چې موږ استخباراتي امکانات په افغانستان کې بیخي کم لرو، حتی 3% موږ ته اطلاعات نشته. نو چې دوی یو جنرال په دې موضوع اعتراف کوي چې موږ 3% امکانات نه لرو، نو بیا دوی وایي چې موږ د افغانستان کې خپل د دښمنانو په ضد جنګېږو او افغانستان اوس زموږ کنټرول نه ده. زه د ناقص خبرې نه دي، زه د ناقص خبرې دي. که چېرته دوی اطلاعات ولري بیا د ادعا وکړي چې موږ کم ترهګري ډلې افغانستان کې فعالیت کوي، غیر د افغانستان خلک دلته بل کم خارجیان دلته پراته دي، خو په نښه کې دي کې په لاس دي کې ور دي کې ادرس د زاویې مرګ هم یو توطیه وه، هم سیاسي توطیه وشوه د افغانستان په هکله باندې نړۍ ته، او خپل ځان ته ریټینګ لیجي که په خپله امریکا کې څو باسو کې دا خبره ما کړې. انتخابات یې رانږدې دي، اوس غواړي چې بیا دموکراتان یو لاسته راوړنه وښیي دنیا ته، بس دغه کار یې وکړه، تهمت وکړه د افغانستان په ملت باندې، او د افغانستان حکومت د یو کال قضاوتونو چې امارات اسلامي ویستلي وو د سوال لاندې راوستل، روابط هغه شو. ګورئ د موږ د څو نفره چې د لیست نه تور لیست نه وستلي وو هر خواته تللی شو، روابط ټینګولی شو، هغه یې بیا تمدید نه کړو، دوی قصدي دا کار وکړه. دغه فشارونه دي روحي د ملت د افغانستان په سر باندې راوستي دي، او نه غواړي چې دلته روسان رانږدې شي، نه غواړي چې دنیا څو قطبي شي. دغه مسایلو کې موږ سوځېدلی شو. همیش د افغانستان موضوع ته سوله شوې، نړۍ بله نقطه کې جګړه شروع شوې ده. که موږ په یاد کړو یو 90م کال یو 80م کال د افغانستان 1980 کال کې چې موږ دلته نوی مجاهدین په قدرت ورسېدل، بس نړۍ دنیا د افغانستان له یاده ووسله، څنګه وګورئ عراق کې جګړه شروع شوه 1990 کال کې. افغانستان موضوع همداسې سره پاتې شوه تر هغو چې موږ تباه شولو، برباد شولو، نم تعمیر پاتې شو، نم فابریکه پاتې شو، نم اردو پاتې شو، نم سلا پاتې شوه، ټول تالا شو، کباړ شو، خرڅ شو، خلاص شو، تر 70,000 نفر په کابل ښار کې په شهادت ورسېدل بدون د معلول و زخمي ودیونه. یعنې دغه نړۍ همیش افغانستان له یاده ویستلی. ګورئ افغانستان امریکا ووتله، هر ورځ د نړۍ په میډیاو کې د افغانستان بې شرمانه ماته اعلانونه تېرېدل او د امریکا دښمنانو دې نه زیاته استفاده کول د دې ماتې نه د افغانستان کې. بس دوی اجل جګړه شروع کړه په اوکراین کې د روس په ضد، د خلکو فکر واړو ټول هلته. اوس ټول اروپا ټول نړۍ مصروف ده د روسیې سره، په روسیې باندې تجاوز وکړه، جګړه یې وکړه، هلته نیابتي جګړه شروع کړې ده د خپل یو فامیل مابین کې. 14% روسان ژوند کوي په خپله اوکراین کې په نفوس په اساس باندې 14%. نو ته فکر هغه یو روس جګېږي بل روس وځي، 4 لاس همدغه امریکا لاس، هلته خپل لاسپوڅ چې کېنولي دي، فاشستانو په قدرت رسولي دي، عام خلک یې تباه کړل. تاسې دوی د فلمونه د اوکراین وګورئ چې یو وحشت د دهشت د دواړو طرف نه بس راکټونه دي، فیرونه دي، هغه دي، پوښتنه څوک نه کوي، نه حقوق بشر ته څه. او دوی مهاجرین یې واخیستل چې امریکا او اروپا ته ځي، په یو عزت باندې، په یو قدر باندې او پیسې پرې مصرفوي چې هېڅ فکر نه کوي چې آیا دا د سوریې مهاجر ولې دا امتیاز نه اخلي، افغان مهاجر ولې دا امتیاز نه اخلي. دوی همیش د خپل شخصي ګټه په خاطر جګړې کوي، مهاجر هم مني، مهاجر هم شړي، تهدید هم کوي، د تور لیستو کې ماچوي، تهمت هم کوي، ټاپي د تروریزم پې وهي. اوس امان صاحب سره له دې چې تاسو د خبرو ته اشاره درلودله چې امریکا د روسیې په جګړه کې اخته شوې ده، د اوکراین او د روسیې جګړې دوی مصروف ساتلي دي. سره له دې چې دوی په دغه جګړو کې مصروف ساتل شوي دي او ټول فوکس یې په هماغه ځای کې دی، څنګه ممکن ده چې دوی په افغانستان د څار ولري؟ زه هم وایم دا ټول دروغ دي. دوی خپله جنرال وایي چې موږ 3% اطلاعات نه لرو. در څه چې دوی 3% اطلاعات په افغانستان نه لري، هغه هم د کوم اجنټ مرجنټ به یا به د ګاونډیانو لخوا نه کوم راپورونه غلط ورکول کېږي. د امریکایانو کوم چې متحدین دي په دې 20 کاله جګړه کې، دوی کوم راپورونه څه ورکوي او دوی د خپل د اوږدو د خپل د انتقامجي د افغانستان او افغانستان بې ثبات اوسوي، د افغانستان د بې ثباتۍ نه دوی ګټې واخلي، ګټې وکړي، خپل مال صادرات کړي، واردات کړي، او دغه کې دوی خپله د موږ بدبختۍ کې دوی خپله خوشبختیګانې زموږ ګاونډیان ګوري. دا امکان لري چې هغه 3% اطلاعات هم څه ورکړي، همغوی به یې ورکوي افغانستان په هکله باندې. دروغ راپورونه غیر دغه خو افغانستان کې ما تېر بحث کړی چې مهرباني او هیات د ملل متحد لخوا شورای امنیت لخوا د مشترک انداسې امارات اسلامي د ضمانت تضمین ورته ورکړي، په ټول افغانستان د وګرځي کېدنې معلوم دي چې ورور چې دوی ترهګري ډلې دلته افغانستان کې
او کوم ملک د تر اوسه خطر مخ ته سوی ده. ګورې په یو ازبکستان باندې شرطکي راکټونه لاړه څنګه نفر عملاً ونیول سول، اقرار یې وکړ چې موږ دا کار کړی ده. اوس هم هغه ګروپونه چې یا ناراضي ورته وایم یا بغاوتګر ورته وایم، اساس د جګړې دوی حق نه لري، نه د شریعت د اسلامي لحاظه نه د بل نه کوم ظلم دوی باندې سوی ده چې دوی فرار سي او غرو ته جګړه وکړي. د هغې نتیجه ما هغه معلومه ده. خپل رهبران په امریکا او په انګلستان کې پایش نوش کې پراته دي، ترکیې کې د بیچاره ملت بیچاره په $100 $50 د دوی د غریبۍ نه څو استفاده کوي. ځوانان چې کوي د تعصبات ملیتي او سمتي او دې مسایلو باندې غواړي چې مملکت بې ثباته کړي. دا لنډمهاله موضوعات دي، دا به حل شي. اما امریکا نه پرېږدي، بیا زه تکرارم چې چین ته نه پرېږدي لاسته رسۍ ولري افغانستان کې اقتصادي، او روس نه پرېږدي دلته لاسته رسۍ ولري اقتصادي، او چین روسیه کوشش کوي چې د انګلیس او د امریکا لاس د اسیا نه او د منځنۍ اسیا نه جنوبي اسیا نه بیخي قطع کړي. اوس هند وګورئ، هند اقتصادي لحاظه چین سره 40 کاله په سرحد کې جنجال و، اما نن د چین هند سره جوړ راغله د امریکا په شیطانت او رضالتو باندې و. دوی خپل د سرحداتو نه 2 کیلومتره هند شاته لاړو، 2 کیلومتره چین شاته لاړو، نظامیان وویستل. هلته صلح برقرار شو. دغه د روس منګړتوب تازه پیغام امان صاحب روسیې چین ته کېدلی نه شي. دغه کوم مطالبه چې 11 د سپټمبر په پیښه کې دوی مراسم ترسره کړل، مراسم نیول، په همدغه مراسمو کې فکر نه کوي دغه ټولې شانې دغه ټولې خبرې د امریکا پیغامونه هم دغه روسیې او چین ته کېدلی شي؟ سر په سلو کې زه موافق یم تاسو دا ټول پیغامونه روس ته دي، چین ته دي، دلته تایوان موضوع ده، دلته د اوکراین موضوع ده. اوکراین تقریبا تجزیه ده، خلاص دغه خبره. اروپا انزوا سوي د اقتصادي لحاظه تولیدات په زرهاو فابریکې د هر ملک ورځ په ورځ اعلاني تړل کېږي تولیدات. انرژي د برق نسته، انرژي د ګاز نسته ده، زمې په صخره روان ده. خپل د بغاوتونو مابین ته راځي، نړۍ چې څو قطبي کېږي دلیل همدا شی ده. ګورې اروپا ویلې کله چې د افغانستان کې دوی ماته وکړه، اروپا څه ووتله هلته او جګړه شروع شوه په اوکراین کې. نو اروپایانو ویل چې موږ یو مشترک اردو جوړو ځان ته، چې د اروپا براعظم موږ خپله وساتلی اوس، یا د خپل 20 مملکونه چې متحدین دي د اروپا کې دوی مشترک اردو جوړو او دلته به تولیدات او صلاح او مهمات شرکو نور موږ چاته محتاج نه اوسو. هدف یې امریکا وه او موږ خپل سره په خپله وساتو، خپل ځوان په خپله وساتو. بس دغه جګړې په اعلان د اروپا وشو، دغه متحدینو چې وکړه چې موږ به مشترک اردو جوړو. امریکا ورته جنګ شروع کړه په اوکراین باندې، په روسیې باندې توطیه یې وکړله چې اروپا نور هم ضعیفه سي اقتصادي لحاظه. اروپا هم په دې اوس پوهېږي چې امریکا د دښمنه ده. نړۍ ټوله پوهېږي چې امریکا په جګړو کې په نامه د دیموکراسۍ اصلا دوی انسانان وژني او بې ثباتي راوړي نړۍ کې او دوی ګټې کوي خپلې. بالکل. تاسو بیا خپله جنرال کین مکینزي په خپلو خبرو کې ویل دي چې دوی په افغانستان باندې که څه هم څار نه لري، خو ویرې له دې ښکاره کړې ده چې دلته په افغانستان کې د وسله والې ډلې ځل یو ځل بیا پیاوړې شي او ممکن دوی لپاره به خطر پېښ کړي. رښتیا دلته د وسله والو ډلې شته د بیا د پیاوړي کېدو په تړاو باندې اندېښنې څومره پر ځای کېدی شي؟ نه، فکر نه کوم وسله وال ډلې دوی که دوی موږ ته صادر نه کړي، موږ د پټ را انتقال نه کړي او بې ثباته نه کړي. زموږ وطن افغانستان خلک نور د جګړو نه ستړي دي. په نیمه پیړۍ جګړه وه دلته، نن که هر څوک دواړه اړخوا ده، که پخواني حکومت خلک دي که اوسني امارت اسلامي دي، دوی هم له جګړو ستړي دي. یعنې مجموعاً د افغانستان ملت له جګړو ستړي دي. نور نه غواړي چې خپل کور ته خپله په خپله اور واچوي د پردیو په خاطر باندې. نو موږ پردیو په خاطر نه جنګېدلي یاسو، نه جنګېږو. موږ چې جنګېدلي یاسو د خپل د وطن، د خپل د دین په خاطر، د خپل د ملت او د آبادۍ سوکالۍ په خاطر. ولې افغانان حق نه لري چې نور نړۍ باندې آرام ژوند وکړي؟ ولې افغانان حق نه لري چې ښه آرام تنفس وکړي؟ موږ هم د ولږې سره موجود، هم د مرګ تهدید ده، هم د ولږې تهدید ده، هم اقتصادي، هم بندیزونه د هره خوا نه. نو خدا طاقت فرصت د افغانستان ملت، افغانستان ملت زه فکر نه کوم نور اشتباه وکړي چې د 20 کالو 30 کالو مخکې کیسې بیا په افغانستان کې وکړو. هغه وخت موجودیت شوروي وه، دیو ته ضرورت و چې د نورو ملکونو خلک هم را دعوت سي، وراسي په جهاد کې اشتراک وکړي. یو تعداد چې خپل وطنونو په څورلو څوکو راغله، دوی راغله افغانستان کې میش وه. افغانستان خلکو هم د اسلامي لحاظه، د ورورۍ لحاظ، دیني مسایلو لاره دوی ته ځای ورکړه چې پاتې شي. اوس هم که څوک زه وایم که پاتې، که تاجکان دي، که ازبکان دي، که چینایان دي، مسلمانان دي، امارات اسلامي د ما وړاندیز دا ده که هغوی په حقیقت وجود زه په فکر نه کوم څه وشي که یې هم هغوی ته د وړاندیزونه وکړي، وروره ورد کړي د افغانستان موقتي ژوند اسنادونه دې ورکړي، مځکه دې ورکړي، کورونه دې ورکړي، دیقاني دې وکړي، کار دې وکړي، بار دې وکړي، خپل ژوند ته د ادامه ورکړي. اما سلاګان دې ترې ټولې سي، خلیصلا دې سي،
یو صلحامیز ژوند په افغانستان کې وکړي. ټوله دنیا د خدای پاک دنیا ده، هر انسان کولی شي هر جغرافیه کې ژوند وکړي، خصوصا مسلمانان بل مسلمان سره باید همکار اوسي، جای ورته ورکړي د هغه ژوند په خطر کې. اما دا کوشش د ونیسي چې د افغانستان له خاورې بیا یو ځل د افغانستان ملت تباه سي، د افغانستان ملت تومه سي، د افغانستان خلک بیا د بل چا د پردیو د ګټو په خاطر باندې موږ له منځه لاړ شو. خو دغه خبرو په لړ کې امان صاحب تازه خپله امریکا ویلي چې پرته د دوی له اجازې نه هېڅوک هم نشي کولی کوم حرکت ترسره کړي. رښتیا د دوی اجازه د دوی حاکمیت دلته د محسوس وړ کېدلی شي که نه؟ دا خبرې چې د امریکا له لورې کېږي دا یوازې د بایډن خبرې کېدلی شي؟ نه، دا خو اوس بیا زه وایم د هغوی د داخلي سیاست په خاطر باندې غواړي دغسې نیوکې. اوس د ملت د امریکا خپل هم دا سوال کوي چې 20 کاله جګړه نتیجه د افغانستان چې شوې ولې وه؟ اوس څوک دې ته وضاحت هغوی نشي ورکولی. هغوی بهانه کړه چې د اوکراین د جګړې په خاطر کې نه اروپا له منځ لکه موږ له افغانستان وتلي نه وو. یعنې هغوی د لارې د حل نشي چې ملت ته څه ووایي، اما بیا ملت ته وایي ښه چې تاسو ترهګرو په خاطر تللي، ترهګرو سره هم څه وکړه تاسو؟ دا خو معلومه خبره ده چې دوی ناکامه دي، دوی مات راغلي دي. دا یو څو یهودان دي، د جګړې ته سازماندهګانې کې د امریکا په سطح کې قرار لري. اوس څه د تولیدي سلاګانې چې تولید کوي بارود تولیدي په امریکا کې اکثریت د یهودانو فابریکې دي. دغه د تعمیر څه چاپاسو د یهودانو شرکتونه دلته ځوان کوو، ټولو کار او فعالیت کوو. مکه د زامله د تیارې په اوسې په دې دوه تعمیرونو باندې یو وخت مکه دوی رخصت شوي وو، هېڅوک نه وه، حتی جاروکش په 3 دانې پکې پاتې اوس هغه هم ناخبره راغلي وه. نور څه هغه 3000 نفر ته مړه خو څوک یې مړه سو په اساس دي چې خلک خبر نه دي جریان دلته دا حالت راځي او اکثریت تعمیر سره چې پکې کېده دغه د اطفایي والا خلک پکې مړه سو. نور که دا خو پلان سوی کار و توطیه وه د افغانستان منطقې ته چې افغانستان موږ ونیسو په نامه د ترهګر، په نامه د اسامه بن لادن او هدف چین و. زه تاسو ته وایم چې 1999 کال کې امریکایانو د چین د اقتصاد په مورد کې ډېر لوی کنفرانس ورکړ چې ما په خپله ولوسته، ما په خپله واورېده. وویلې که موږ ته 2010 کاله پورې د چین د اقتصاد مخنیوی ونه کړو نو پس دغه موږ چین نشو درولی او چین به قدرت د نړۍ اوسي او موږ به هغوی ته محتاج اوسو. نو دوی غوښتل چې په 2001 کې په افغانستان باندې تجاوز کړو. دوی غوښتل چې چین وډار کړي، چین د تحصیل اندازه ولي. خو چینیان ډېر هوښیار خلک وو، ډېر په ارامه سیاست د همدغه امریکا سره وکړه. امریکا یې 14 تریلیونه قرضداره کړله چې امریکا سره خبرې نور نشي کولی د چین د سیاست په هکله باندې نیوکې به یې نشو کولی. هماغه اوس بس چین نن ځان وویسته. دغه خطرات چې دلته 2000 کال کې مواجه و متوجه وه چین ته، هغه خطرات نن نشته. نن چین پیاوړی سوی ده، روس پیاوړی سوی ده. اوس امریکا باندې ناوخته ده. امریکا اوس دغه د موږ غوندې ملکونه بې دفاع، غریب، غیر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ په دغه ملکونو باندې تاخت و تاس کوي او غواړي خپل ریټینګ په خپل ملت کې انتخابات کې جګي، بل هېڅ خبره نشته ده. خو خپله په کوردنه امریکا کې څومره خلک ورسره مخالف دي د خبرو دغه ټولې کړنې چې دلته په افغانستان کې یې کړي دي، حتی دوی دغه 20 کلن ماموریت څومره تر پښتونو لاندې دی په امریکا کې؟ ګورې موږ بدبختانه یو نقصان دا ده زموږ د ملت چې د موږ د رسنیو چې موږ لاسرسی نه لرو د داخل د امریکا وضعیت نه د 250 ایالتونه. هلته ډېر ایالتونه دي چې ډېر پخوا نه غواړي چې مستقل ژوند وکړي، استقلالیت ولري، بدون د مرکزي حکومت د واشنګټن نه دوی خپل ځان ته خپل ژوند جوړ کړي. خصوصا هغه ملتونه چې هلته ژوند کوي چې هغه وارثین د امریکا د خاورې دي، چې هغه سره پوستې دي. هغوی ډېر کوششونه وکړل خو هغوی ته ډېر زیات امتیازات هم ورکوي مرکزي حکومت د امریکا، مالیات هم ډېر پرې کم اخلي. په همغه باندې دلاسا کړي، خوشحاله کړي او ساتلي دي. په دغه اساس باندې امریکا بیخي انزوا ته تللې ده او زه فکر کوم په اوکراین کې ماته خوړلې ده او د اروپا نه چې دوی ماته وخوري امریکا، نو زه فکر کوم چې اروپا به دوی ته جواب ورکړي. اروپا به بل ځان ته څو موده بعد به خپل ځان ته خپل قانون او خپل بدون د دقیقې د امریکا او بدون د موافقې د امریکا دوی به خپل استقلالیت د خارجي او داخلي سیاستو ولري. دا به چې جدا سي، اسیا به چې جدا سي، خود درې قطبي څلور قطبي به دنیا جوړه سي. بیا به ارام لکه 1000 کاله 900 کاله مخکې چې انسانانو ژوند کو آزاد او مستقل په څه په چا باندې غرض نه درلود، هر یو په ځان باندې حاکمیت درلود. داسې ژوند ته به انشاءالله راسي نړۍ او د امریکا ظلمونه به نړۍ پاکه سي. د دغه ټولو ظلمونو د امریکا د کړنو د امریکا د هدفو هېڅ هېواد ترې پاتې شوی نه د امریکا نه چې هغلته هغوی ضربه ورته نه وي وارده کړې. د سیمې هېوادونو مسؤلیتونه په دې کې څه کېدلی شي، بخصوص د چین او د روسیې چې هغوی ډېر زیات سره په تضاد کې پاتې شوي دي. څنګه کولی شي چې امریکا په دغه مسایلو کې کابو کړي؟
اوس ګورئ موږ اکثریت اسلامي ملکونو کې وګورئ د امریکا اډې دي اکثریت اسلامي ملکونه دوی ځان ته محتاج کړي دي او مجبور کړي دي چا نه پیسې قید کړي دي چا سره روابط د اقتصادي لري چې ته اډې اچولي د خپل د عقدو د شخصي په خاطر باندې چې فلاني سره د دښمني لرم امریکا یې راوسته زه خپل ملک د امریکا په خدمت کې ورکړې ده د خپل د بل اسلامي ملک په ضد باندې یعنی دغه کارونه سوي دي دوی په 153 مملکتونو کې دوی اډې لري اډې 800 اډې د نظامي د امریکا په نړۍ کې دي نو که دا تقسیمات کې سړی وګوري دوی ډېر پیاوړي سوي او په قدرت رسېدلي خلک وو دوی ته فقط پاته و اته چین د اخر وختو کې هند خپل اخر وختو کې وعده راکړی و چې د خپل اقتصادي روابط د هند سره یو ځای کړي او هند ځان ته محتاج کړي او هند کوم دوی خپل اډې یا اقتصادي همکاریګانې نظامي ورسره شروع کړي د چین او د روس په ضد خو خوشبختانه دوی هوښیار شول اول قدم کې روسیا دویم قدم کې چین خپله ډېر خپله هوښیار و او ایران سو سره متحد سو اوس دغه څلور پنځه ملکونه استقلالیت څه لري د امریکا د سلطې نه چې هغه عبارت د کوریای شمالي ده ویتنام ده روس ده هند ده ایران ده ایران کې بعضې اروپایي ملکونه استخباراتي حاکمیت ډېر زیات لري خو دونه صحیح استقلالیت نه لري ایران لکه چین څه لري لکه روس څه لري هند لري ویتنام لري کوریای شمالي لري بیا دې ملکو خپل مابین کې یو په بل باندې خپل تاثیرات لري بیا هم دوی متحدین دي دوی کولی شي تنها چین روس کولی شي او هند د اقتصاد په زور باندې کولی شي چې امریکا ته ماته ورکړي او د نړۍ د امریکا له ظلم او له پنجو نه خلاصه کړي بله دلته په کوردنه بیا د افغانانو مسؤلیت څه کېدلی ستاسو خو د امریکا سره ښکېله ده که وی غواړي که وی نه غواړي امریکا نه غواړي چې افغانستان څخه دومره په اسانۍ څخه د لاس واخلي موږ باید څنګه سیاستونه دوی سره پر مخ باندې یوسو چې بالاخره هغه دلته په افغانستان کې که ډېر د ابادۍ لامل نه شي که د اقل د افغانستان د روان وضعیت د امنیت د کابو کولو لپاره دی یو ګام واخیستل شي موږ خو بیرونی وظیفې په هر ترتیب بیرونی دندې موږ په هر ترتیب مشکل نه صاحب په وخت زمان خپله جوړې سي نو امارات اسلامي ته ما وړاندیز دا ده چې دغه خپله د افغانستان ملت دوی خپل ځان پسې وتړي په ډېره ښه توګه باندې دوی زمینه د کار مساعده کړي دوی ته دغه اوله موضوع کې دغه د نجونو ښوونځي دې خوشې کړي دې نه ملت ډېر راضي اوسي د امارات اسلامي نه دا نننۍ ورځې چې ولږه ده موږ د ولږې ګیله د امارات اسلامي نه نه کوو دا د شل کلن حکومت د امریکا د اشغال دغه بالاخره مرض را پیدا شو چې موږ چا د ولږې سره مواجه کړو هغه ورځ حکومت سقوط کړي په سبا خلک وږي پاتې شوه دا هېڅ امکان نه لري که نه یعنې خلکو خپلو دغه یو کال کېږي د خپل د کور شیان خرڅوي او ژوند پرې کوي انجینران وګورئ ډاکټران وګورئ اکثریت ماسران وګورئ چې پیاز کچالو بازار کې خرڅېږي زه تېر پېژنم پخواني اردو منصبداران وګورئ پولیس وګورئ ټول دکانداري ته مخه اړولې ده یا د لیلامي شیان خرڅوي نو موږ دې نه ګیله نه کوو امارت اسلامي نه د امارت اسلامي موږ اولګې سره موجه کړی نه یاستو موږ وایو چې هغه شی چې موږ حق ده د ملت حق ده چې هغه زموږ اولاد ده درس ووایي او مکتب ته لاړ شي او روښانه شي او آینده نسل دی افغانستان ته موږ خو به مرو خو نسل په نسل راځي یا موږ نسل باید بېسواده پاتې نه شي جهل کې ژوند ونه کړي څنګه چې مدرسو ته ځي همداسې د مکتبو ته هم اجازه ورکړي چې موږ نور مسایل هم زده کړو چې موږ ډاکټران یې وروزوو موږ انجینران یې وروزوو موږ نوقدانان وروزوو موږ کمپیوټر ساینسان هغسې پاتې شي راسي نو په دغه خاطر باندې موږ دغه مکتبونو ته اجازه ورکړي او په ضمن دې کې دغه ملت خپله ځان سره یو موټی کړي دغه اولینه وظیفه د دولت د امارات اسلامي ده چې د ملت خپل ځان سره متحد کړي کله چې دولت ځان سره متحد شو بیا نو هېچا زور په موږ نه رسېږي وګواړه نه غواړه هغه وخت به روس به موږ پیژني چین به موږ په رسمیت پیژني او ګاونډیان سره امیدوار یم چې ښه اړیکې اوس ولري خپله ګاونډیانو سره په همدې هیله ډېره زیاته مننه ژوندی سامان صاحب مننه خیر صاحب د پوځي چارچانو کې ښاغلی کامرانمانو چې موږ سیر بحث کړ اوس هم د ماتر د مروز خبرونو دبه خراغلاس د خبرونو د بام ته کابل کې د کورنۍ تولیداتو لاسي صنایعو او ساختماني موادو څلور ورځنی نندارتون جوړ شوی چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر وایي چې دغه نندارتون یې داخلي تولیداتو ته د بازار موندنې او ملاتړ په موخه جوړ کړی دی د داخلي صنایعو او تولیداتو د بېلابېلو شرکتونو مسؤلین وایي چې د کورنۍ تولیداتو کیفیت ښه او که په دولتي او عامه ډول ترې استفاده زیاته شي د دوی بازارونه ښه کیدی شي کابل کې د کورنیو تولیداتو صنعتي او ساختماني نندارتون تر عنوان لاندې
څلور ورځنی نندارتون جوړ شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي له دې نندارتون نه موخه د داخلي صنایع او تولیداتو څخه ملاتړ او بازار موندنه ده. ما با همیشه افتخار میکنیم الحمدلله میبالیم و دیگه هم همکاری که همیشه وزارت صنعت و تجارت کرده اگر کم بوده اضافه بوده کم ما و کرم شما در پلویتون هستیم انشاءالله و همیشه همکار میباشیم همیشه هم نوا میباشیم و همیشه کوشش میکنیم که برنامه‌ای که دارین از طرف ما حمایت شود. د عزیزي په خبره اوس مهال د افغانستان داخلي تولیدات د نړۍ په بازارونو کې ښه نوم او ځای لري او هڅه کوي د خرڅلاو بازار یې لا پیاوړی کړي. د نندارتون ګډونوال دغه ډول نندارتونونه د کورني تولید لپاره ګټور بولي. واقعا چې د ملي تولیداتو څخه د داخلي تولیداتو څخه د حمایې په توګه داسې نندارتونونه ډېر اړین دي او یو ژوندی مارکیټینګ ده ځکه چې هم مشتری پیژني او هم فروش و خرید کېږي هم تولید نمایش ته ایښودل کېږي. تدویر و برنامه‌ریزی یک قسم نمایشگاه به خاطر گردش چرخ اقتصادی کشور بسیار مفید می باشه. به خاطر هماهنگ بودن تجاران، تولید کنندگان و کسایی که تولید خود به نمایش میگذارن بسیار مؤثر تمام میشه. یو شمېر نور بیا وایي دولت په بهرنیو واردونکو توکو تعرفه لوړه او یا د قاچاق مخنیوی وکړي ترڅو په داخلي تولیداتو تکیه زیاته شي. که ما از بیرون داخل کشور ما میآید تمام اجناس هستند که بی‌کیفیت هستند ولی وقتی که در داخل خود افغانستان تولید میشه ما به خاطر از اینکه بازار پیدا کنیم و خوب تولید میکنیم. باور کنین یک لباس افغانی را که ما در افغانستان تولید میکنیم بسیار مستحکم است از نگاه جنسیت از نگاه دوختش. د افغانستان د غوري سمنټو فابریکا فوق العاده د ورځې زر 400 کې زر ټنه تولید لري. یعنی دا د دې ظرفیت لري چې د افغانستان مارکیټ ته سیمټ عرضه کړي نو دې ته هغه اقتصادي پالیسیو کې باید په پاکستاني او نورو واردونکو سیمټو باندې تعرفه جګه شي ترڅو دلته داخلي سیمټ بازار پیدا کړي فروش پیدا کړي خلک یې وپېژني. نندارتون ته د هیواد په کچه بېلابېل تولیدات راوړل شوي وو چې پکې په لاسونو اوبدل شوي کالي غیر الکولي مشروبات زعفران د خوراکي توکو تولید وسایل کرنیز اصلاح شوي تخمونه درمل او د ساختماني برخې مواد پکې 200 غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي وو. کندز کې د سواد زده کړې نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د پوهنې ریاست او ښوونکو له لوري جوړې شوې غونډه کې د سواد زده کړې پر ارزښت او ګټو خبرې وشوې او له نړیوالو موضوع غوښتنه وشوه چې دغه برخه کې ورسره کړې ژمنې عملي کړي. مسؤلین وایي دا مهال د کندز په لرې پرتو سیمو کې شاوخوا 3,000 نارینه او ښځینه ورته د سواد زده کړې زمینه برابره ده او هڅې کوي دغه کچه 8,000 ته لوړه کړي. کندوز د هغه ولایتونو په کتار کې دی چې د هیڅ ښوونځي دروازې د زده کوونکو پر مخ نه ده تړل شوې او دا مهال له لومړي تر 12م ټولګیو زده کوونکي نجونې او هلکان ښوونځیو ته ځي. دغه ولایت کې د سواد زده کړې نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې مسؤلینو پر مرستندویه مؤسساتو غږ وکړ چې د نالوستۍ پر ضد مبارزه کې دې ورسره مرسته او همکاري وکړي. چې زمونږ په تعداد دا مخکې 1500 اوس 3000 دی یعنې نیم په نیمه زمونږ تعداد زیات شوی دی او حال دا چې تعداد هم زیات شي اوس هم خواهش د خلکو ډېر دی. نو موږ هیله دا لرو که چېرته موږ سره د استادانو په بخش کې مرسته وشي د مؤسساتو د خوا نه د وزارت د خوا نه انشاءالله موږ د خپل شاګردان تر 8000 پورې 10,000 پورې د دې تعداد لوړولی شو او تقاضا د خلکو هم ډېره ده. نو بعضې مؤسساتو انشاءالله راځي داسې یو د همکارۍ غږ کړی دی. نو هیله هم دا ده چې د مرکزي حکومت دې ته توجه وکړي او دغه مؤسسات راجلب کړي چې سواد په زده کړه کې د موږ سره همکاري وکړي. دا سواد زده کړې ښوونکي شکایت کوي چې اسانتیاوې ورته نه دي برابرې شوي او دوی د ګڼو ننګونو سره سره دغه بهیر پر مخ وړي. موږ د ارچیو ولسوالۍ کې د سواد زده کړې په اړه ډېر زیات مشکلات لرو خصوصا د اوناسو د طبقې په بخش کې دلته خلک ډېر زیات علاقمند دي چې د سواد زده کړې په کورسونو کې داخله واخلي. اما متاسفانه د موږ کوم رسمي یا اداري تشکیل چې دی هغه ډېر کم دی یا محدود دی. موږ پوره امکانات نه لرو د معلمینو چې موږ په ټولو کلو کې او ټولو خلکو لپاره د هغوی د تقاضا مطابق کورسونه جوړ کړو. تشکیل زیادتر بده چون ما ملا صاحبا را یا دیگه معلمین از هر طرف جذب کنیم سواد آموزی را ما رونق بدیم.
د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې د ښوونکو لپاره کافي اندازه امکانات نه دي برابر شوي، خو ډاډ ورکوي که اړونده موسسې ورسره کړي ژمنې عملي کړي د سواد زده کړې زده کوونکو شمېر به 8,000 تنو ته پورته کړي. کندوز ولایت کې په مجموع کې د نجونو او هلکانو ټول کورسونه او ښوونیز مرکزونه او ښوونځي خلاص دي، انشاءالله هېڅ ممانعت نشته او ټول خپل درسونو ته انشاءالله ادامه ورکړه. نو دغه کوم چې نوي موږ شاګردان جذب کړي دي دوی بعضې په جوماتونو کې درس وایي، بعضې خلک ورته خپلې مېهمانخانې یا حجرې بېکاره کړي دي چې دغه یو څه ناڅه مشکل هم دی، ځکه چې خلک بیا که مرسته پروګرام ولري غم خادي ولري نو په دې ورځ باندې بیا موږ لږ ذره په عذاب یو. نو انشاءالله العزیز هیله م دا ده چې د کندوز په سطحه باندې موږ په ټولو ولسوالیګانو کې مرکز کې انشاءالله العزیز په دې را روان 2-3 کال کې به انشاءالله د سواد دغه فیصدي چې دا به د 80 نه انشاءالله د بېسوادانو دا به انشاءالله زموږ دا ټارګېټ دی چې 10% 60% به انشاءالله راوځي. دیني علما بیا وایي په کندوز کې د هیڅ ښوونځي دروازه د زده کوونکو پر مخ نه ده تړل شوې او پر اسلامي امارت غږ کوي چې په نورو ولایتونو کې د هم د نجونو پر مخ د شپږم ټولګیو پورته ښوونځي خلاص کړي. الحمدلله امروز ولایت باستانی کندوز تمام مکاتب برای زن و مرد فعال است و در بعضی ولایت‌ها جنجال بین این است که مکاتب اوناسیه ما بالاتر از صنف 6 بند است. ما از دولت امارت اسلامی افغانستان خواهانی از این هستیم که همین مکاتب را برای اولاد همین ملت افغانستان، برای همه اطفال افغانستان الی صنف 12 و لیسانس و ماستر و دکترا باز بکنند. دیگه از امارت اسلامی افغانستان خواستار همه جامعه افغانستان همی است که در این مکاتب برای دانش آموزان باز باشد. مسؤلین وایي تیر وختونه به د پوهنې ریاست سره د سواد زده کړې په برخه کې بې شمېره موسساتو مرستې کولې او دا مهال د ګوتو په شمېر موسسات شته چې د مرستو ژمنه کوي، خو تر اوسه یې داسې څه د پوهنې ریاست په اختیار کې نه دي ورکړي چې د سواد زده کړې په برخه کې دې ګټور تمام شوي وي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، قندوز. په کابل کې وروستیو پیښو ښاریان اندېښمن کړي دي. یو شمېر کابل ښاریان او د امنیتي چارو کارپال اړوند ادارونه د ډاډمن امنیت لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه لري. د کابل امنیه قمانداني بیا ټولو ښاریانو ته د امنیت ډاډ ورکوي او امنیتي ځواکونو سره د ښاریانو همکاري مهمه بولي. کابل ښار چې زیاتو کم 7 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي. د دې ښار وګړي د نورو ولایتونو د اوسیدونکو په پرتله د ډیرو امنیتي پیښو شاهدان دي. په کابل ښار کې د تیر یوې میاشتې راهیسې امنیتي پیښو ښاریان اندېښمن کړي دي. امنیتي کارپوهان وایي که امنیتي او جنایي پیښو دوام به په امنیتي او کشفي ارګانونو د خلکو باور کم کړي. په کابل ښار کې د تروریستي عملو دوام هیڅ نوع توجیه نه لري. د افغانستان اسلامي امارت کشفي او استخباراتي مسؤلین مکلف دي ترڅو د دغسې پیښو مخه ونیسي او د دغسې پیښو عاملین کشف او ونیسي. که چیرته دا پیښې دوام وکړي د اسلامي امارت اساسي او مهم عنصر چې امنیت دی تر جدي پوښتنو او ګواښونو لاندې به راشي. نظامي شنونکي د امنیتي پیښو زیاتوالي لامل د امنیتي ارګانونو او خلکو ترمنځ رامنځته شوی واټن یادوي او وایي چې له دغه فرصت څخه استخباراتي او د دولت ضد ډلې استفاده کوي. غوښتنه دا ده چې حکومت د امنیت ټینګښت په موخه جدي پاملرنه وکړي او د نورو ورته پیښو مخنیوی دې وکړي. که چیرته د افغانستان خلک جمع حکومت واکداران په خپلو منځو کې یو بل ته احترام وکړي، درناوی وکړي او ښه حکومتداري ونه کړي او ولس خپل مسؤلیتونه ادا نه کړي، د ولس مشروع غوښتنو ته احترام او درناوی ونه شي، نو د دې نه به دښمن استفاده کوي. یعنی یا واټن د خلکو او د واکمنان ترمنځ چې پیدا کیږي دښمن همیشه استفاده کوي. ورته مهال د کابل امنیه قمانداني ټولو ښاریانو ته د ډاډمن امنیت برابرولو ډاډ ورکوي او له ښاریانو غواړي چې امنیتي ځواکونو سره د همکاري وکړي. موږ امنیتي ځواکونه ویښ دي او د خلکو همکاري ورسره ده. د خلکو په همکارۍ سره موږ هغه کړۍ خنثی کړلې له منځه یې وړلې کومې چې دلته
د یو پلان له مخې غلاوې کولې، همدغه شانتې جنایي پیښې به یې رامنځته کولې. په دې برخه کې لا هم زموږ امنیتي ځواکونه هڅه کوي، کوشش کوي تر څو هغه مجرمین چې زموږ د ولس د ځورونې سبب ګرځي کشف کړي او ویې نیسي. په ښار کې امنیتي پیښو زیاتوالی اندېښنې داسې مهال په ډېرېدو دي چې تېره ورځ د کابل ښار 18مې امنیتي حوزه کې په یو کروړه ډوله موټر کې چاودنه رامنځته شوه او 3 تنه پکې ټپیان شول. د دې سربیره یو شمېر ښاریان شکایتونه لري چې ځینو سیمو کې د غلا پیښې زیاتې شوي دي. بلخ کې د درملو بیو کې 40 سلنه لوړوالی راغلی دی. د مزار شریف ښار اوسېدونکي شکایت لري چې ورځ بلې ته د درملو نرخونه په لوړېدو دي او ډېری خلک د اخیستو واس نه لري. درمل پلورونکي هم مني چې بازار کې دوا په کمیدو ده او بیو کې 40 سلنه لوړوالی راغلی دی. د بلخ اوسېدونکي شکایت کوي چې بازار کې ځینې درمل نه پیدا کیږي او ورځ تر بلې د درملو نرخونه په لوړېدو دي. درمل پلورونکي هم بازار کې د درملو کمیدو خبر تاییدوي او وايي پر بانکي سیستم محدودیتونو یې واردات کم کړي او له ستونزو سره مخ دي. مشکل د منګه چې د دوا قیمت لوړ تللی ده، مشکل انتقال د موږ پیسو ده، یعنی هغه معنا د ټیټي ده چې موږ ټیټي په سختۍ سره کوو. اول به یو کال یو نیم کال مخکې چې موږ ټیټي لګوله، موږ نه به په $100 کې $100 یو نیم $100 نهایت د ټیټي مصرف راته. فعلا موږ ټیټي مستقیم نشو لګولی کمپنیانو ته، یا مثلا ترکیه ته، هندوستان ته یا نور هیوادونو ته، چین ته. قبلا ما هم د فروش‌ها دوا را به شکل بیلتی از کشورهای خارجی هندوستان، پاکستان در افغانستان می‌آوردیم و فی الحال تقریبا به مدت 1 سال اضافه تر میشه که ما یک تابلت هم از کشورهای خارج به شکل بیلتی نمیتونیم بیاریم که خودش بلند بودن دوا را یک زمینه سازی میکنه که دوا بلند باشه. بلخ کې د درمل پلورونکو اتحادیې مسئولین بیا وایي په بندرونو کې د درملو وارداتو ته د جواز نه ورکول د درملو کمیدو لامل شوي. د غرض د وارداتي دواو بیو کې 40 سلنه لوړوالی راغلی دی. فعلا در حدود 30 الی 40% دوا به قیمتاش افزایش پیدا کرده و بعضی اقلام دوایی که مثل دوایی که مثلا امراض سرطانی، امراض قلبی و بعضی ادویه که مصرفه که ما نمیتونستیم اون را به طور عمده وارد کنیم، اونا به کمبودش احساس میشه و این قبلا تقریبا 4 ماه پیش ما اتحادیه خدمات دوایی افغانستان یک قراردادنامه را در جلسه سمینار گرفت و او صادر کرد به ریاست دوا و غذا که دو چندین شرایط داشت. په همدې حال د بلخ عامې روغتیا ریاست د بررسۍ او قوانینو امیر بیا د درملو کمښت او لوړو بیو په تړاو داسې وایي. کومه دواګانې چې اوس په دې ولایتونو زیاتره په ټول افغانستان کې کمبوتات راغلی ده، نو مخکې چې و کومه دواګانې چې د خارجه واریده کېدلې هغه په حساب د ډوپلیکیټ دا دواګانې زیاتې وې چې پور مې د ده په مرکز کې نه صرف کېدو او د قاچاق د طریقه راتللې، د دغې د وجې دوا په افغانستان کې زیاته وه او په اوسني شرایطو کې چې دا اوس چې کله د خارج نه دوا راځي نو کوم پرفورمه چې په خارج کې ثبت شوی او هلته یي هغه موږ دلته افغانستان کې اوس هم راځي، مخکې هم راتللې. هغه دواګانې چې وې هغه مخکې هم ګرانې وې، اوس هم ګرانې دي. د بلخ ولایت سربیره د کابل او نورو ولایتونو اوسیدونکي د درملو له کمښت او د دواو له لوړو نرخونو څخه شکایت کوي، خو د خوړو او د درملو ملي ادارې مسؤلین بیا وایي چې بازار کې کافي اندازه درمل موجود دي او د وارداتو برخه کې شته ستونزې حل کړي دي. روح الله روحاني، شمشاد نیوز، بلخ. په ننګرهار کې د بیکارۍ او فقر کچه ورځ بلې ته په لوړېدو ده او د ډېری ځوانان جلا وطنۍ ته شوي دي. یو شمېر ځوانان چې په بېلابېلو برخو کې د کار کولو وړتیا لري او لوړې زده کړې کړي له حکومته غواړي چې د کار زمینه ورته برابره کړي. زموږ همکار سهرګل احساس یو شمېر ځوانانو سره د هغوی د کار غوښتنو او ستونزو په اړه خبرې کړي او راپور پرې چمتو کړی دی. د ننګرهار اوسیدونکي د بیروزګارۍ ستړي شوي او له حکومت غواړي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. هغوی چې وړاندې دندې او کاروبارونه درلودل اوس له بیکارۍ نه په شکایت دي او وايي رواني اختلاطات ورته پیدا شوي دي. زه په خپل حیات په تیر دولت کې تیر نظام کې مې کار جوړ چې یو څه مې پیدا کولی شو. په دې ځای کې ډېر زیات بېحاله شوم، دومره د خپل ژوند نه تنګ یم. نو ډېر ځوانان دغسې زموږ ورونه
بل هېواد ته نور ځینو ته یعنې بعضې داسې کارونه ته چې د دولت خلاف کارونه دي اړ کېږي چې وکړي د اسلامي امارت نه هم دا غوښتنه چې د کار په باره کې دوی ډېر کوشش وکړي او کارونه ځوانانو ته پیدا کړي فابریکې فعاله کړي او نور هڅې وکړي تر څو زموږ ځوانان داسې کارونو ته مړ نه شي. سکندر د اقتصاد برخه کې لوړې زده کړې کړي خو خراب اقتصادي وضعیت ناهیلی کړی وایي اړ دی بهر ته لاړ شي. نوموړی له حکومته غواړي چې په دولتي ادارو کې د مسلکي ځوانان په دندو وګماري. زیاتره ځوانان زموږ تاسې ګورو هغه با تعلیمه دي وړتیا لري چې په یو دولت یو ځای کې کار وکړي او دا جذب کړي ځان سره. یو د خوا نه به د حکومت پیس کوي بل خوا نه به څه وي د خپل ملک هغه خپل کورنی عاید به پې د کس برابر وي. او زموږ زیاتره ځوانان چې دي اوس موږ ګورو په تېر حکومت کې هغه وظیفې لري خو اوس بې وظیفو دي. یو شمېر بیا وایي چې پخوا به یې ورځنۍ مزدوري دومره وه چې ژوند یې پرې تېرېده خو اوس د کورنۍ لومړۍ اړتیاوې هم نشي پوره کولی. بېروزګاري په نن ورځو کې دونه سخته شوې ده چې بیخي زیاته. په تېر حکومت کې به چې نو یو کس به 200 250 300 روپۍ به پیدا کولی شوې. اسلامي اماراتو څخه دا هیله ده چې دا ځوانان نو ته کار برابر کړي په خپل دولت کې. یو دا چې خپل دولت به موږ جوړ شي نورو هیوادونه به سره سیال شي. په تېر حکومت کې دا تېر حکومت کسان چې ول هغه هم ځان سره وګماري که په دې باندې چې هغه فامیل لري 12 غړي 11 غړي 10 9 خو دیار مې هغه پورې فرق لري که نه خو دا یو هغه لري ځکه دوی کې کور کې یو څه غواړي. زه د نرسنګ نه فارغ یم ورجانه او زه اوس فعلا وزګار یم. داسې نور ډېر خلک چې ښه استعداد والا خلک دي هغه ټول بېروزګاره دي او موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې موږ دې ټولو ته یو ښه روزګار برابر شي. په لویه کې د خلکو غوښتنې دا دي چې اسلامي امارت دې پر بنسټیزو پروژو کار پیل کړي څو هغه ټول خلک پکې په کارونو بوخت شي چې په وروستیو کې بیکاره شوي او د کورنیو د اوږو بار شوي. سحرګل احساس، شمشاد نیوز، ننګرهار. د بارانونو له امله د کندهار د ابجوشو حاصلات 80% کم شوي. د انګور باغ لرونکي پایي حاصلات بیا بې کیفیته دي خو د تېرو کلونو په شان زیات نه دي. باغ لرونکي چې د مهال د انګورو د نه ابجوشو په پروسس بوخت دي او د خپلو حاصلاتو لپاره د بازار او صادراتو غوښتنه کوي. دا د کندهار ولایت جنوبي پنجوایي ولسوالي ده. دلته باغ لرونکي د انګورو له یوه ډول څخه د ابجوش په نوم ممیز د پروسس وروسته چمتو کوي. دوی د مازدیګر له لوري دلته راټول شوي انګور په جوش کړو اوبو او نورو کیمیاوي موادو کې مینځي او بیا یې ازادې هوا ته د وچېدو په موخه هواروي. باغ لرونکي وایي سږني حاصلات یې د تېر کال په پرتله د باران له امله 80% کم شوي دي. تاوانونه خو راپېښ شوي دي دغه بارانونو تاوانونه رسولي دي. اوس په 100% کې 80% خراب شوي دي 6 پاتې دي. په دا شل کې د حکومت څخه موږ دا خواهش لرو چې دا زموږ شی په پروسس راورسوي خو لاکه موږ د سوداګر مخ لیدلی دي. پخوا به د دې پر میدانو سوداوې کېدلې اوس ښکار شی نشته. دلته خو نو موږ په وجود شخته یو ښکار خو نو د بارانو حاصلات سره خراب کړله نو وضع جزي قدر شان پاتې دي. یاره چې خالي مازې خپل مصرف را جوړ کړي نور د ګټ دغه خو نو ښکار ګر د بارانو سره خراب کړله چې خالي مازې خپل سر را جوړ کړي. د انګورو یو شمېر نور باغ لرونکي بیا وایي که څه هم د دوی سږني حاصلات کم دي خو کیفیت یې د تېر کال په پرتله لوړ دی. باغ لرونکي وایي اړوندې ادارې دې د سږنیو حاصلاتو لپاره پر وخت بازار موندنه وکړي. 5% مو باغ خراب شوی دی یا تاواني شوی دی. پر دغه ځای باندې ودرېد د حکومت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې موږ ته یو داسې بازار جوړ کړي یو داسې شی ځای جوړ کړي چې زموږ دا نرخ د شی په سم نرخ ووځي نو چېرته د بارانو تاوان سي بله پته دغه تاوان سي چې په نڅه پسې ووځي نو خو بالغ بیا درغله تاوان نو شش کال بارانونه او دغه اسکار او چیش خنه دغه رقم جه او په نام جه او بل پس موږ غوښتنه چې بازارونه ورته سم. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال هم وایي چې تېر کال له کندهار څخه تر 15,000 ټنه ډېرې ابجوشي بهرنیو هیوادونو ته صادرې سوې خو سږ کال د توپاني بادو او بارانونو له امله د کندهار د انګورو حاصلات کم شوي چې له امله به یې ابجوشي هم کمې وي. انګور چې دی هغه د سره څخه تاک پر مځکه دی او ګرمې ترین نقطې ته دی نږدې دی. هم د ګرمۍ څخه بد وړي هم د وچکالۍ بد وړي او هم بیا وروسته در پخېدو د اوبو څخه بد وړي چې هغه درې سره حالته دوی ته متوجه شول نو په لحاظه زموږ اکثره میوې تر 50 تر 70% پورې
په دغه خطر باندې هغه خراب شول. د کندهار ژړۍ پنجوایي میوند ډنډ د امان او ارغنداو ولسوالیو کې د میوو زرګونه باغونه شتون لري چې حاصلات یې د کورنیو مارکیټونو ترڅنګ بهرنیو هیوادونو ته هم لیږل کیږي. قدرت الله رضوان، شمشاد نیوز، کندهار. د پکتیا سوداګر او د صنعتکاران د ډنډ پټان لارې د رسمي ترانزیت غوښتنه کوي. سوداګر وایي د مهال هره ورځ د پټان له لارې 250 بار وړونکي موټر پښتونخوا او پاکستان ته وړي او که په رسمي ډول ترانزیت شي په صادراتو او عوایدو کې به زیاتوالی راشي. سوداګر له حکومت غواړي پکتیا کې د قونسلګریو پرانیستلو لپاره له هند او پاکستان سره خپلې خبرې وکړي. 200 ته 250 موټر صادرات لرو او لیکن تر اوسه صادرات او ترانزیت شوی نه ده. نو موږ غوښتنه ده چې دغه لار د ترانزیت شي. سوداګر او صنعتکاران د پټان له لارې د رسمي ترانزیت لپاره پکتیا کې د هند او پاکستان قونسلګرۍ شتون اړین بولي او له اسلامي امارت غواړي چې له هندي او پاکستاني چارواکو سره د خبرې وکړي. دوه هیوادونو ته موږ ډیر قونسلګرۍ ته ضرورت لرو. څنګه چې موږ وایو چې دا زون دی، د زون مرکز دی، هر زون یو قونسلګري لري، اما متاسفانه چې پکتیا زون قونسلګري نه لري. خاص کر د پاکستان او هندوستان قونسلګري ته موږ اشد ضرورت لرو چې دا باید دلته جوړ شي. سوداګر وایي چې له ځینو ستونزو سره سره د امارت له واکمنېدو راوروسته په ټولنیز ډول د هیواد په کچه صادرات 45% زیات شوي دي. د امارت اسلامي د راتګ سره اتاق تجارت تجاران صادرات او واردات په برخه کې ډېر ښه لوبېدلي دي او تقریبا 45 سلنه صادرات موږ د پکتیا د افغانستان په شمول صادرات زیات شوي دي. سوداګر او صنعتکاران وایي که د پټان لاره په رسمي ډول ترانزیت شي د صادراتو کچه به لوړه او د امارت عواید به هم ورسره زیات شي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي ځورول شوي نه دي. د اسلامي امارات مرستیال وین بلال کریمي هغه ادعا رد کړې چې ګواکې په کندهار کې د ملګرو ملتونو ځینې ښځینه کارکوونکي د طالبانو له لورې ځورول شوي دي. بلال کریمي د وضاحت په توګه ویلي چې کندهار کې د ښځو یوه ډله د امر بالمعروف له لورې غوښتل شوې وه او پوښتنې ترې شوې وې، خو چې څرګنده شوې وه د ملګرو ملتونو کارکوونکي د بیرته منصرف شوي وو. بلال کریمي وایي تر دې پورته کومه ستونزه نه وه او څوک توقیف شوي هم نه دي. دغه وضاحت وروسته له هغې ورکول کېږي چې ملګرو ملتونو ادعا کړې وه چې په کندهار کې ښځینه کارکوونکي د اسلامي امارات له لورې نیول شوي او ځورول شوي. د ښوونځیو تړل یوازې د طالبانو مفکوره ده او د افغانانو کلتور نه دی. د افغان ښځو او بشر حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا میري وایي چې اسلامي امارات د نجونو ښوونځي د دې لپاره تړلي چې کورنۍ او کلتور یې نه غواړي، خو دا تشریح اوازې دی. رینا میري په یوه ټویټ کې لیکلي چې پلرونه، علما او ټول افغانستان اوسېدونکي په مکرر ډول په لوړ غږ چیغې وهي چې ښوونځي دې پرانیستل شي. امیري زیاتوي چې د ښوونځیو تړل د افغانانو کلتور نه دی. هغه وایي دا د طالبانو مفکوره او ایډیالوژي ده چې پر افغانانو تپل شوې ده. رینا میري وروسته له هغې دا ټویټونه کوي چې د اسلامي امارات د پوهنې وزیر ویل چې د افغانانو کلتور د دې غوښتونکی نه ده چې لورګانې ښوونځیو ته ولاړې شي. اسلامي امارات د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي ریپورټر راپور ته غبرګون ښودلی دی. د اسلامي امارات ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د ریچارډ بین څرګندونې مغرضانه او له حقیقته لرې دي. مجاهد وایي ریچارډ په خپل راپور کې په افغانستان کې په تېر یوه کال کې په سلګونه پرمختګونو څخه سترګې پټې کړې. مجاهد په دغه اعلامیه کې لیکلي چې د لږکیو حقونه هم خوندي دي، ښځې هم په بېلابېل اداراتو کې کار کوي او سره او عزت یې خوندي دی. مجاهد وروسته له هغې دا خبرې کوي چې ریچارډ بین د بشر حقونو په یو 50مه ناسته کې افغانستان کې بشري وضعیت اندېښنې وړ وبله او د بشر حقونو له سازمان یې غوښتنه وکړه چې افغانستان کې روان وضعیت ته باید پاملرنه وشي. افغانستان کې د نجونو او ښځو له حقونو سرغړونه د اندېښنې وړ ده. د جندر لپاره د اروپایي ټولنې استازي سټیلا رونر د بشر حقونو سازمان په غونډه کې افغانستان کې د نجونو رول او روان وضعیت د اندېښنې وړ او شاک کوونکی وبله. سټیلا رونر د افغان ښځو د مبارزې ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې تر څنګ ولاړ دي. رونر زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د بشر حقونو سازمان له لارې د پیغام استوي چې د افغان ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي هڅوي او په غور سره روان دي. سټیلا رونر له اسلامي امارات غواړي چې بشر حقونو ته ځواب ویونکي اوسي. په همدې سره مو خبرې ټولګم پای ته رسېږي. له ملتیا مننه. ښه غرمه ښې شېبې ولرئ.